د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه او هرکلی. څوک چې اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري هغه ټولو ته درناوی. ملګرو موضوع خواته ما لیکلې ده، په هغې باندې به خبرې کوو، خو د هغې نه مخکې ما ته په تیر پروګرام کې چې کله ما خبرې کولې د هغې په اړه ځینې څرګندونې شوې وي یا کومنټ یا څرګندونې هغه شوې وي، د هغې جوابونه به ورکومه. خو د هغې نه مخکې یو سینکشن پاکستان کنه د دې په اړه ټولو افغانانو د خپلو فیسبوکونو د لارې د دې لپاره کمپاین شروع کړی دی، سینکشن پاکستان. موږ باید په دغه کمپاین کې برخه واخلو، ګډون پکې وکړو. خو دې کې یوه خبره ده، د هغې نه مخکې زه د پښتونخوا ملګرو ته دا یوه خبره کوم، ورو تاسو د پښتونخوا یاستئ، تاسو ته موږ پاکستانیان نه یو، تاسو د پښتونخوا یاستئ، د پښتونخوا پښتانه یاستئ. دا خاوره ستاسو خپل خاوره ده، په دې باندې تاسو د زرونو کلونو راهیسې ژوند کوئ. دا خاوره چې دا تاسو ته پنجاب په ډالۍ کې نه ده درکړې او نه د پنجابیانو ده، بلکې تاسو په خپل خاوره باندې اوسېږئ، دغه ته ژوند کوئ. نو که موږ پاکستان یا پنجاب یادوو، هغه ځکه یادوو چې پنجاب د د جوړښت نه وروسته او په اخره کې تقریبا د 15-40 کاله کېږي چې په افغانستان کې مداخله کوي او دغه مداخلې ته دوی جریان ورکړی دی. او دغه مداخله دوی ولې کوي؟ د دې شاته ډېر علتونه دي، خو یو لوی علت دا دی چې پنجابیان په دې پوهېږي که چېرته افغانستان پرمختګ وکړو او یو پرمختللی هېواد شو او هلته اقتصادي حالات ښه شولو، نو د پښتونخوا پښتانه چې دي دا به بیا د دې په ځای چې د پنجاب سره اوس دي، دا د کلتوري، د ژبني، تاریخي لحاظه د پښتنو سره ښه جوړېږي په نسبت د پنجابي سره، ځکه پنجابي لنګ تړي او پښتون چې دی هغه جامې اغوندي. پنجابي یوه ژبه وایي، پښتون بله ژبه وایي. دا چې اوس په پښتنو باندې دلته بله ژبه حاکمه ده، نو دا خو د پښتنو خپله کمزوري ده چې اردوی راوستلې ده او په خپل ځان باندې حاکمه کړې ده. یو زمونږ د کوزي پښتونخوا پښتانه چې دي، یو خو دوی د هند نفرت لري، مګر د هغوی ژبه چې د پنجاب ورته د خپل نصاب او د میډیا د لارې دغه ورښودلې ده، د اردو نه مې ورکړی ده، بیا وایي چې اردو معنا لښکر دی او دلته دا چې پخوا د مغولو په دغه وختونو کې دا کوم لښکر و په هغې کې دا مختلفې ژبې ویل کېدلې چې هغې کې فارسي او ترکي او دا ژبې یو څه پکې عربي وو، هغه ټکي په اردو کې ور داخل شوي دي او دا نه، دا داسې نه ده. دا اردو چې ده دا خپله هندي ژبه ده. هغه هندي چې ده هغه په سنسکرت دیوانګري ورته وایي، رسم الخط دیوانګري دی، په هغې لیکلی کېږي. او اردو چې ده دا په عربي رسم الخط باندې لیکلی کېږي. صرف دغه فرق پکې دی. خو دې تاسو دوکه کلی یاستئ. نو موږ چې کله د پاکستان خبرې کوو، تاسې هلته داسې تربیه کلي یاستئ چې د تاسو تر څو پورې چې موږ ته پنجابیان جواب راکړي، ستاسې په کنځلو باندې پښتنو ته شروع کوئ. ځکه یو خو ځینې وخت کې هغه سړی کنځلې کوي چې د یو چا په دسترخوان باندې لوی شوی، هغه نفر په کنځلو پاڅولی او په کنځلو یې کېنولی، نو هغه نفر بیا داسې چې یو بل ته کنځلې کوي. نو تاسو هم د پنجاب په دسترخوان باندې رالوی شوي یاستئ، یا کوم یو چې کنځلې کوي، خاص کر هغې ته زه وایم. نو چې دلته پښتون خبره کړې نه وي، سم دواره تاسو په مقابل کې په کنځلو باندې شروع کړي. دې باندې نه سوچ کوئ، نه په فکر کوئ دا کنځلې موږ ولې کوو. ژبه هم په تاسو حاکمه ده، کلتور هم په تاسو باندې حاکم دی، او بیا راځي بیا دغه د هند ټول دغه چې دی پیغور دا بیا پښتنو ته ورکوئ. هغوی تاسو ته بیا ځینې وخت کې د پنجاب د میډیا د لارې دوی داسې پروګرامونه نشر کوي چې هلته هندوان راغلي دي او په افغانستان ته راغلي دي او د افغانستان ځینې هندوان چې دي هغه په تیارو کې پروازونه کوي او طالبان به مر کوي. دا ټول دروغ دي، دا د پنجاب پروپاګنډه ده. 200 چینله چې دي هغه په اردو ژبه باندې دي او دوی دا ټول شپه ورځ ناستي. زه خو د دوی دغه ګورم پروګرامونه، دا د افغانانو پسې پروپاګنډه خپله دوام ورکړی دی او کوي. نو په دې خاطر باندې چې موږ کله د پنجاب په اړه خبرې کوو یا د پنجاب آرمي یا د پنجاب اسټابلیشمنټ، تاسو د هغوی جواب تاسې په کنځلو باندې پښتنو ته مه ورکوئ. ته د یو پنجابي په خاطر باندې خپل پښتون ورکنځې، نو دا خو ستا لپاره شرم دی. که چې تا له مور او پلار په کورنۍ کې صحیح تربیه درکړې وي او تی پښتون او د پښتونولۍ په احساس باندې ته رالوی کړی وی، نو تا به هېڅکله د یو پنجابي په خاطر باندې پښتون ته کنځلې نه کولې. دلته چې موږ کومه مسلې بیا زه تاسو ته اوس یوه ویډیو در ښکاره کوم. که تاسو داسې ووایئ چې د پنجاب په دغه اسټابلیشمنټ کې د پښتنو برخه هم ده، خو دا هغه برخه نه ده لکه داسې خو د انګریزانو په لکه په وخت کې چې راغلي بری صغیر ته، په هغې کې هم پکې پنجابیان وو، هم پکې پښتانه وو، او هم پکې دا نور قومونه وو. نو تاسو د انګریزانو لپاره هم تاسو په لکه په هغه فوج کې وئ او هغې تاسو هغه ونډه درکوله. نو داسې که تا یو پنجابی ونډه درکړي، دا دې معنی نه شولې چې ته پاته په حاکمیت کې شولې. دغه د پاکستان جنډه او دغه د پاکستان نوم دا د دې لپاره دی چې ته
بلوچ سیندي او پښتون دا د پنجاب په محکومیت کې ژوند تیری ځکه دې دا معنی ځکه که د اسټابلیشمنت د لارې راوړې سل پاتې کې چې دي هغه چې دي پنجابیان دي او که د قومي اسمبلی د لارې راوړې هغه کې چې دي د هغه یو سل 15 سیټ دي ټول د 320 سیټونه نو په دوه لحاظ باندې پتا باندې پنجابي واکمن دي نو اوس اصلي خبرو ته راځو دا غنه مخکې چې د طالبانو په اړه منګه خبرې وکړو منګه ځنې مرګرو ته دعوتونه ورکړو کې چې هغه به راشي خو ما سره په سټوډیو کې اساس هم دي زه دا یو ویډیو تاسو نشروم په دې باندې کې درې شي به لکه دا د کمنټ دغه په وشي او دا به چې د لري نکی خو زه به هم تاسو د ښکارا کوم چې تو ګوره ستا حیثیت په پاکستان کې څه دی دا ستا حیثیت دی ګوره دې کې دا پنجابی چې دی پښتون وایي دلته یو سره ترجمان هم دی هغه ترجمه دا پښتون چې دا په پښتون پیږي به دې دا چې ولاړ دی دې ته به دا په دغه باندې په اردو په پښتون ته لګي دا د ترجمه کوي به د پنجابي ته نو د غلام او د بادار په منځ کې دا فرقي خو بادار هم دسي او لکه په انګریزان هم دسي د تبچرات په پښتنو باندې ظلم کوي باغ قانون به ظلم کوي چې به خپل غلامان کول دسي دام دی که چیرته ته شرعي حکومت غواړي خو دغه طالبان چې په پاکستان کې خو دوی شرعي حکومت غوښتي ولې به دا پنجابي راپاتېږي دا پښتون نيسي وایي ټکوي او دې د سزا ورکړي نو تاسو نه شو کوم دې ته د څه پسل هاو دي لکه د څه ویډیوګان نشته چې دوی وهل ټکول وکړي او وਹੀ دا ولدا پنجابی دی دا کوم یو نفر چوال کوي دا چې ولاړ دا د پښتانه دي او دا دیو دا غافستر چې دی دا پنجابی دی پښتون ولاړ دی هغه ترجمه کوي شرمېږي نه درته نو تاسو ګوره ها زه دې په خاطر باندې زه اوس نور لکه ما سره به مرګري مې ځکه دا په خاطر باندې زه باید هغه را واخلم خو دا تاسو مدر خودله او بل لکه ځکه دا کومنټونه کې کله کله راځي بار دا خبره کوم چې تاسو دا وایم چې د اردو ژبه چې دا هندي وجبه د تاسو باندې واکمنه ژبه ده اول د دې نظام خلاص کړي خو تاسو هیڅ خبره پیږي یا به کې د شغه پروګرام زما تاسو نه کتلې نو ځکه دغه وجبه کې کېدل شي کني زه خو دې پاره کې ډیر معلومات ورکوم ځکه تاسو ما مخکې دا ویلي دي چې د یو امریکایي د تورپوستي په امریکا کې د ولسمشر کېدو دا باعث نشي کېدلی چې هلته به د توران حکومت راشي یا توران په قدرت کې شروع همداسې که یو سیک په هند کې صدر اعظم چې ځکه صدر اعظم ته د پارلماني نظام دی هلته واک ټول به د صدر اعظم سره شي یو سیک چې په هندوستان کې صدر اعظم کېږي دا معنی نشوله چې د واک ټول د سیکانو سره شو همداسې موږ ورته لکه هلته خو پارلمنټري فارم اف دغه د حکومت د ګورنمنټ دی په هند کې خو هلته چې دی که نه لکه ولسمشر خو دومره واک هم نه لري خو هلته یو لکه یو څه موده مخکې یو د هغې یو ولسمشر چې و هغه مسلمانو دا په دې معنی نشوله چې د یو ولسمشر په راتلو باندې په هند کې دی واک مسلمانانو ته لاړ شي همداسې د یو څو ګلخانانو په حکومت کې په راوستلو باندې په پاکستان کې دی دا معنی نشوله چې واک دی د پښتنو سره شي بلکې د ماغو ګلخانانو په حکومت کې به ډیر پښتانه زورول کیږي هغه ته به اجر ورکول کیږي او هغه به نورم د غلامۍ په طرف باندې ول کیږي نو دغه یو څه شي نه دي د تاسو سوچ کې خپل فکر وکړئ به کله کله تاسو وایي چې دا زمونږ مشر رور دی نو د مشر رور خو هغه دغه کې چې د وهلو او د ټکولو واکم د مشر رور سره شي بس هغه ساس مشر د وهلو ټکولو واکم سره دی او د څه وهل ټکول کوي یو دغه چې د بنگالیت هغه په دې کې ضرور هغه ته ازادي واغسله مګر د نور قومونه لا اوسه پورې دغه مشر د ظالم رول نه اوسه پورې د خپلواکۍ په لور باندې شوی نه دي سانکشن ان پاکستان دی باره کې ورما خبرې کړې دي نور به ان شاء الله تعالی ځکه ما سره په سټوډیو کې یو څو کسان نورم را سره دي ځکه زه هغه راخلم خو اول به اساسیت زه نوبت ورکوم ما سره ته یو بل ویدوم دا ما هغه خطر چې هغه تر ښکاره کما خو به دې کې چې کله نور کومنټونه راشي زه به ان شاء الله تعالی زه به تاسو هغه در ښکاره کما چې باغی کې یو بلبل خان دی یو څو ویل غواړي به هغه ته زمنګ مشال ټکر یو جواب ورکړي بیا غویدوم ما لګه کټ کړی و ځان سره مې راغسري و خو هغه تاسو زه اوس نقدم ان شاء الله تعالی بس زه په بل دغه کې بل پروګرام کې به تقدمه زه اساس ته وخت ورکوم اساس به څو خبرې وکي ان شاء الله تعالی به د وروسته زه په خپل نوبت باندې به خبرې سره کوم اساس د مایک دی واسکه ډیره زیاته مننه زمانی صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته او درنو لیدونکو ته دغه دوستان چې منګ هم د لزر لایف ګوري ټول ته سلامونه او نیکی هیلي الله دې وکړي چې د وطن په دې اساسو شرایطو کې په امن او په ځای اوسي او د هر افت و بلا نه دې الله لرې ساتي نو دوستانو دغه د نن او سبا د ټولو د مطبوعاتو دغه په همدې باندې چلیږي چې دا د
پاکستان د تحریم مسله ده. او زیاتره دوستان ما نه یو دوست پوښتنه کړې وه چې دا څه معنا لري او دا ولې څه ګټه رسوي د دې لیکل او د دې په ارتباط کې ته یو څه ووایې. نو اول خو زه دوستانو هغه ویل چې دا د ملت په ګټه نه ده. نو هغه دوستانو زه یو څو خبرې لرم کوم ځای کې چې دغه اروپا کې چې اوس کوم دغه حکومتونه دي دا کوم سیستم چې دی دا کوم نظام چې دی همدا ملیتونه راپاڅېدل همدې ملیتونو رایه ورکړله همدې ملیتونو مشترک ځان ته قانون جوړ کړو ځان ته لاره جوړه کړله ځان ته سهولت جوړ کړو او هغه قانون یې داسې جوړ کړو چې په ټولو باید پلي شي. نو تاسو فکر وکړئ چې په داسې ملکونو کې لکه یا جرمني غوندې ملک یا د انګلستان یا د نورو ملکونو کې دغه خارجیان چې راځي که دا د ملت او د ملت دغه د قانون د ملت نه وي او د حکومتونه د ملت نه وي نو اول دغه خارجي ته په دغه اندازه باندې چې اوس په اروپا کې سهولت لري کور لري ژوند لري مقررات لري هغه د دینی مسایلو کې هیڅ مشکل نه لري جماعت لري هر شی لري هیڅ شی ورته نه وي. دا همدغه ملت د برکت دی همدغه ویښ ملت چې دغه سرحد ته دومره کوشش وکړو او د خپل ملت دغه سرحد ته ورسو. نو دغه کلمه چې د دوستانو د زیاتره دوستان وایي چې دا څه ګټه رسوي معمولا دغه هاشتاګ دغه چې دا دغه نشان چې دی یا دا سمبول چې دی دلته په دې اروپا کې معمولا دا په دې رسمي یا دولتي دوایرو کې استعمالیږي او دا خپل داسې یو معنا لري چې دا په کوم ځای کې یعنی دغه څوک چې هغه یا مکتوب ګوري یا مثلا یا کوم هغه ورقه ګوري یا هر شی چې یعنی دغه توجه هغې ته کوي دغه کامنټ ته باید اول مجبور مکلف چې توجه وکړي دغه سیستم عیار شوی دی او دا کلمه دلته معمولا په رسمي او په دغه دولتي دوایرو کې استعمالیږي. که دلته په اروپا کې څوک شفاخانې ته آنلاین زنګ وهي نو خپل مشخصاتو نه وروسته یا مخکې باید دا کلمه استعمال کړي ځکه چې دا یو توجه ده یعنی ډاکټر ته دا ډېره مهمه او ډېره په ځای کلمه ده او زه دوستانو ته واده ورکوم چې د دې کلمې استعمالول او په تر دغه اندازې پورې چې دغه افغانان تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي دا به بې نتیجې پاتې نه شي او انشاءالله نتیجه به ولري ولې دا لږ وخت زمان نیسي ځکه چې دلته یو دولتي کارکوونکی چې په یو سیاسي لحاظ باندې په دولت کې کار کوي او داسې یو کلمه مخې ته راشي چې هلته لیکلي دي چې پاکستان باید تحریم شي دا خو طبیعي خبره ده چې هغه دې ته متوجه کېږي زه خو د مستقیما د دې خارجي سیاست خارجي پروګرامونه دا ټول سره تعقیبوي دغه نه یو خبره جوړیږي سبا ته وکالت ته دا خبره وځي ټول یو بل ته سره رسیږي چې دا واقعیت لري کني لري او دا به چې دغه خبره ثبوت ته ورسیږي او دا صحیح واقعیت هم لري نو دی به مجبور مکلف دي چې په پاکستان باندې اقتصادي بندیزونه ولګي نو هغه کله چې اقتصادي بندیز په پاکستان ولګول شي هغه به مجبور مکلف دي چې هر پریکړې ته د یو تن کیدي نو دا د افغانانو د زیارو کار چې په دې د برخه کې حصه لري دا به نتیجه ان شاء الله نه پاتې کیږي دا به یو وخت نیسي دا افغانانو ته خی دا دنیا ته خی چې افغانان سوله پسند ملک خلک دی افغانان جنگ نه غواړي افغانان د جنگ خلاف دي افغانان حتی د دې خلاف دي موږ د دې خلاف هم چې دغه بي پنجاوي تیاری چې په افغانستان کې اوس په طالبانو بمبار کوي د دې موږ بيخي کاملا خلاف یو دا بمبار دی لال شي د پاکستان په ایسای دی وکي چې هغه اصلي سرچینه او هغه اصلي روزنځایونه او هغه ټول الته پراته دي موږ دا د دې په خاطر دا چغه او دا ناری وهو چې د ملت په دې پیشي چې موږ څه غواړو موږ که طالب هم په دغه شکل باندې موږ هم د طالب خلاف یو هم دغه جنگ سالار خلاف یو د دې ټولو خلاف یو موږ فقط د یو امانه یو سولهییز افغانستان یو پرمختللی افغانستان چې په هغې کې د هر انسان د هر افغان حق پکې اوسي او هغې کې هر انسان حق ولري چې د اقل هغه د خپل رای هغه د خپل ژوند اختیار په خپل ځان سره ولري نو زه ډېرې خبرې نه کوم ځکه چې نور زیات هم دوستان راغلي دي مننه نو زه به دوستانو ته وخت ورکړم ستانه من راسا سپته د مایک بند کزب قدلته وبخنه کوم ک خان روفي سه موږ سره دا دغه چې دلته یو بل رور دی چې دا ستاسو لکه ستاسو په پیژندو سره لري منصور احمدزی چې به زه راپورته کوم ځنې بیا راپورته کوي راسا سه احمدزی سه راپورته کوي او دا هارون خان احمدزی سه دی احمدزی سه براتکاری دا لکه دا کمره لکه چې دا قدر کثیره ښکارا شي بس ډیره زه تمنا کیدې شیخ مزه سیب زوم پیژنم السلام علیکم او په پانه و د بورا ډار کم په نوم باندې ناري کې ما خبرونه کولې کیدې شي کداغه د لارې چې د ما ځنې مرګري ما به صاحب زیات لیکنم زما یو څه سلامونه نه کیږي وړاندې کوم درانه زماني صاحب
وعلیکم السلام. ما په هغه وخت کې یو څه لیکنې درلېږلې په نامه د منصور احمدي ستاسې هغه ته ویب بس سایټ بالکل ما اوس لکه تا چې دا ستاسې د نوم سره ما ویل اشنا په وخت ما ډېر وخت پورې سایټ وخو هغه به یو څه مسله پکې و ستونزې وي بیا هغه پرېښوستو. بله تاسو هرکله هر وخت راشئ درناوی تاسو ته زه ډېر خوشحاله شوم نن تاسو سره ما سره په دې ژوندۍ بڼه په دې پروګرام کې استئ. دغه بل ملګری هم د خدای نوم ماته نه ښکاره کېږي ستاسې ښکاره کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د مانوم هارون احمدزی دا د کاناډا د ټورنټو نه سره په دې پروګرام کې برخه اخیستې ده. خپل نیک سلامونه او نیک هیلې د استودیو ټول ګډونوالو ته او د پروګرام چلوونکي ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. نړۍ مننه. نو اول وخت به خپل محمدي صاحب ته ورکوم. محمدي صاحب تاسې لکه د دې افغانستان کې چې دا طالبان لکه چټک پرمختګونه کوي شاته علتونه بڅي نور تاسو خپل مایکونه بند کړئ. درنه زماني صاحب نو دلته خو ډېر عوامل دي. بعضې سړی د یادولو وړ دي چې وایي ځینې نه دي سړی په باندې تبصره وکړي. اصل په دې خو وایي ټول ښه پوهېږي چې وایي غوا توره شیدې سپینې دي. دا خبره چې زه په ډېر پخوا راتللم. زه شهید قماندان عبدالحق احمدزي مسعود یې په هغه کې و فرانسه کې 1982 کال کې. دا خبره هلته پوښتنه وسوله وایي موږ چې افغانستان نه روسان ووځي موږ به افغانستان بیرته داسې ودان کړو لکه دغه اروپایي ښارونه. ما داسې یو خبره له خولې ورته ووتله زه مال داسې نیسي چې دا باقي مانده کومه جونګړه زموږ چې پاتې وي داسې بیا تاسې هغه نه کوي په کومه بانه سره. اوس خو دا وخت ټول به دې پوهېږي چې څوک راغلي د څه اهدافو دپاره راغله څه کوي. دا اوسنۍ جګړه کې پنجاب څه غواړي زموږ افغانان ځینې خلک یې اوس به په ډانګ پیلې به یې وایو زموږ عبدالله خان چې ده د سولې شورا مصر تاسو صاحب د دې سابقې ته مخ نظر وکړئ چې دی څوک و څه شی کول او اوس څه شی کوي. دی د پنجاب خاص استازی ده د ایران استازی ده. تاسو یو ورځ د خوله په هغه په اصطلاح بخښنه غواړم بیا د ما په لاس باندې چا د خوله وازه کړله چې ویلې د پنجاب په ضد یو خبره دی وکړي د ایران په خبرې په ضد یې وکړه د خبره. آیا دوستم ګلمجم زه خو ورته نسم ویلی ما ته ضمیر اجازه نه راکوي چې زه درته مارشال وایم ځکه ما د ده سره هغه د ده له لاسه چې وحشتونه لیدلي دي د خپلو سترګو لیدلی حال په لوګر کې چې دی زموږ سره جنګېدلی ده هغه ته نو زه څنګه ما ته ضمیر اجازه راکړي چې زه دته غني یا عبدالله ورته ورکوي د خپلو شخصي ګټو په خاطر مارشالي ورکوي. زه خو مارشال نه ورته وایم زه خو همغه ګلمجم دوستم ورته وایم بل شی نه لیکم که لیکنه کوم په فیسبوک کې که په نورو کې همغه ګلمجم دوستم ورته وایم. ګر که هر څوک راته وایي چې ته دا تعصب لري زه ورته وایم تعصب څه ته وایي ته خپله دغه خپله خبره ته یو هغه که تحلیل کړه چې شي ته وایي دوستم څوک ده دغه د پښتنو سره دی څه کوي دشت لیلي کې څه وکړل اوس څه شی کوي دغه د زمام دغه د واک په وخت کې د په څومره پښتانه په شمال کې د شهیدان کړل په نامه د طالب رانیسي وای زود کو بوګو که ما طالب هستم هغه ورته ورور طالب نه یم پښتون یم نه وای بوګو طالب هستم وهیه هغه ته وګورئ عطا محمد نور ته وګورئ بسم الله خان ته وګورئ صاحب محقق ته وګورئ چې ځي د لاهور ته د پنجاب په جلسو کې ورسره ګډون کوي د هزارو په جلسو کې په کوټه کې ورسره ګډون کوي. یوه ورځ چا د ده له خولې نه خبره واورېده چې مرګ په پاکستان پاکستان نه وایي پنجاب خو دې ورځ ووایي خلیلي دې ووایي اسماعیل دې وایي چې مرګ په ایران یو هم نه وایي هغه د پنجابیانو وایي رمضان جاڼې او پټان جاڼې وایي رمضان جاڼې پټان جاڼې اوس نو فقط وایي جنګ ده او پښتون د پیسو دای پیسه موږ خو کار نه لرو پکې موږ یې سیل کوو. جنګ فقط د پښتنو دپاره توصیه جوړه ده دواړه طرفه پښتانه له منځه ځي دا یوه بدبختي ده زموږ دپاره که کوز دي که بر دي. هغه د فرانسې سفیر هغه یوه ویډیو یې وه بله زما بیا یوه راوښوروله تقریبا دوستانو ډېر سره شیر کړله چې د ویلې چې د خط دواړه خواوې ته پښتانه دي یو قوم ده یو ژبه ده او یو مذهب ده. اما دا چې ډیورن د انګلیسانو په وخت کې دا د هند په امپراتوري په دغه وخت کې دا سره بیل کړله دا د افغانستان کو غیر پاکستان ته وسپاره دا یو بل هدف و چې دغه نن ورځ جنجالونو دپاره دا منطقه ساتلې ده. او نن غني هم زما عزیز ده زما قوم ده زما تربور ده زما کلیوال ده تربورونو سره نږدې اما غني په دغه تومره وخت کې دی ونه توانېده چې یو نظام رامنځته کړي یو حکومت رامنځته کړي
فقط هماغه دای ده او هماغه جنایتکاران دي راټول کړي دي په ځان باندې راټول کړي یعنی دوی ډیر ښه پیژنم. اما ځا ما سره په 1902 کال کې زه د عبدالحق فرانسه کې ما ورته احمد ضیاء جان ته څه شي کړي دي وای ولا ما تاسو په د استقلال خاندم نن به صاحب پروفیسور وي زه له دنه کوم ځکه په دریم پویدم دای تنا یوازې دریزه پویده نور په هوا زبم نه پویده آلته بیم دغه ته وی یو خبرې وکړې په اخبار سره مصاحبه کړې و چې پښتانه نه یو متحد کیږي نه اتفاق نه لري د سلافروشي کوي د پاکستان اغلی د اخبار سره راغلو ما ورته د احمدزي د غنی تر راغی عبدالعادي احمدزي پاریس کې اوسېده اخبار سره ته کې خود وایدا وګوره وایدا څه وی دي بیا ما ورته څه وی خو نه پوهیږم وای فرانسوي باندې وایدا چې لیکل چې پښتانه دغه خلک دي بیا راغی ما ورته احمد ضیاء جان چیرته خبرې دې کړې کوم اخبار سره وای ولا روزمه اخبارات ما څه دی ویلو چې پښتانه نه منسجم کیږي څنګه چل د څه څه کړي و وای نی ور ما نه گفتم مغا عبدالحق صاحب خدای دی وبکي دا ګلاس راوست په ساري باندې وای ما ورته لګورې احتیاط کو راځه وای بس د څلور کس درې کس نه سره جوړیږي د افغانستان کې څنګه سره جوړ سي راځه پرېږده نو ما ته مسعود څو ځلې نفر ولېږه چې ته راځه سره یو لاسو معلومه ته نه کیږي اخر څو ځلې راغله اخر مې ورته ویل زه په پېښور کې مېلمه کړم کور ته د راحت آباد کې دا خبرې اخر ما ورته معلومه ته نه کیږي ځکه ستا ورور ستا د استازي په توګه فرانسې څخه موږ سره تللي په ټیم کې وی ویلې چې پښتانه نه منسجم کیږي ته وروره تاجک غواړې پنجشیر غواړې تاجکستان غواړې او موږ وایو افغانستان موږ ته که تاجک ته که ازبک ته که پښتون ته که هزاره زما ورور ده هیڅوک دلته موږ نه غواړو چې پردی وي ټول د دې خاورې بچیان دي هغه یې وکړل دوی دغه نفاق ده اوس چیرته دي دوی خو دویم مقاومت چې ویلي کوم ځای کې دي اوس یو هم نسته د پښتون دښمن دي صاحب باور وکړه چې زه دغه ځینې ناخوالې وینم اکثره بیخي دغه رواني تکلیف سره سړی مخامخ کېږي ډېر خلک چې ما ولیدل زیاتې نه غواړي خبرې په دې مسله باندې وکړي بدبختي روانه ده تر کله به دا بدبختي روانه وي غني اوس فقط د څو هزاره او د څو اوکیګانو په هغه لومه کې راګیر ده بل څوک نسته ورسره هیڅوک نسته از ما دوستان دي ډېر ورسره نږدې دي حتی دغه زما کسان پخواني مجاهدینو یا د غو زمن دي همالته په دغه پی پی اس کې ورسره دي د ده ساتونکي دي شخصا د کور دي څوک نسته ورسره په میدان پاته ده دغه ارمان چې نن دی کوي دی پرون باید دا فکر کړی وای دی یو نظام جوړ کړی وای له قوم منکر سو له پښتو منکر سو هزاره ته پناه وړله د واک دپاره ازبک ته پناه وړله پنجشیر ته پناه وړله پښتون یې په لغته ووهه یوې پښتو ژبې ته دا ونه کړی چې یو مکتوب یو فرمان په پښتو ژبه دی ولیکي دا د مور د مېدې چلن تر کله په دې ملک رواني څه خو په دې باندې اوس دې پایلې ته رسېدلې چې مونږ په دغه دیموکراسي چې دوی چیغې وي دغه د غرب نه راغلي خلک سره راولي جیبونه ډکوي او بیرته تښتي دا موږ تاسو ټول ولیدل اوس هم په دا د جرمني کې اوسېږم اوس دا د 40 کاله کېږي پاس د کابل جنګونو نه یعنی تر کله به دغه حالت په دغه خلکو کې دی چې امریکایان خپل ورولي هر یو ورولي خپل استخباراتي شبکیات مقرروي تر څو چې غلا وکړي پیسې یا بیرته راتښتي دلته اتی وړي راویلګه وای موږ تاسو سره د قرارداد نه لرو د مجرمینو تبادله یا بن لادن چا سره قرارداد درلود امریکا افغانستان سره بیا د بن لادن له طالب وخت او مقصد دا چې زوروري وبو مخپورته شي په موږ باندې داسې څوک نه لرو د مخه چې هغه واخن زموږ د دې ملک د دې خاورې زړه خوږی وي هیڅ هر یو راغلی جبه ډکړی ده خپل پاللې دي ما خپل شخصي کورنۍ پاللې ده او تللی دي په خپل مخ باندې بخنه غواړم خبر را نه زیاتې شي خدای وکړي چې د چوکاټ نه یم وتلی مجلس زه ډېر خوشحاله شوم ډېر وخت وروسته مې تاسو سره ولیدل ستاسو خو ډېرې ښې لیکنې به کولې او اوس به هم کوئ نو تاسو خپل یو لیکوال یو عالم شخصیت یاستئ ستاسو په راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شولو چې خپل نظرونه موږ سره څرګند کړل زه به هغه ورور چې کاناډا کې دی هغه د خپل مایک خلاص کړي زه به هغې ته وخت ورکړم تاسو دلته موږ سره اوسئ انشاءالله تعالی بېرته که چا سوال کوو هغه به ځکه لاندې کومنټونو کې سوالونه راځي بیا به هغې ته تاسو جواب ورکوئ هر یو په خپل نوبت سره موږ تقریبا 1 ساعت پروګرام لرو لا وخت شته ډېر زیات صحیح مننه نو دغه کاناډا ورور به دغه کې تاسو خپل مایک بند کړئ صحیح ده
تاسو خبرې شروع لکه همدغه سوال تاسو نم دی بس تاسو خپل نظر څرګند کړئ په هغه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه وړاندې کوم. زه خو د پروګرام د اصلي موضوع نه خبر نه یم، خو دومره مومن صاحب راته ویلې چې دلته ځینې ورونه د جنګونو یا د فتوحاتو په باره کې سوالونه کوي، دغه فکر کوم همدغه موضوع به وي. زه به داسې یو سوال تاسو ته کېدم، د طالبانو چټک پرمختګونو شاته کوم علتونه دي؟ لکه دا خپل هغه موضوع خپله دغه کوي څرګندوي چې دا څه وجه ده چې دوی داسې په تیزۍ سره په مخکې لاړ. ښه مننه. پوښتنه د ما خپل شخصي نظر دا ده چې په لومړی قدم کې خو د افغانستان تاریخ ته که ته وګورې چې کله خصوصا په دغه دوه یرغلونو کې موږ لیدلي دي چې کله چې یرغلګرو یو حکومت جوړ کړی یا کوم خلکو چې د وطن د نیولو په خاطر سره مرسته کړې یا د هغوی په نظامونو کې برخه اخیستې ده، کله چې دوی یرغلګر وتلي دي، روسان هم داسې کله چې ووتله حکومت یو څو وخت مرسته ورسره وکړه، بیا مرستې پرې بندې کړې او دې ته مجبوره چې صلح وکړي او مجاهدینو ته بالاخره تاسو د بننسي وانس هغه ولیدله صلح څنګه ناکامه صلح. همدارنګه اوسنی حکومت هم امریکایانو دومره 20 کاله دا نظام په نامه باندې د آبادي لپاره راغلي وو، اصلا دا هېواد یې یرغل کړی وو، ولس سره هېواد سره ډېر ظلمونه وحشتونه وکړه، خصوصا لکه څنګه چې احمدزي صاحب مخکې وویلې دا جنګ په دروغو پیل شوی وو او په دروغو ټول سیستمونه یې دروغ وو. دا د پښتنو دپاره دا جنګ جوړ شوی ده، د خط دواړه غاړه پښتنو دپاره په دې 20 کلو کې دوی باندې ظلمونه وسو، وحشتونه وسو. هغه داستانونه سوي چې قلمونه به پې ستړي سي، کاغذونه به پې ډک سي که څوک یې ولیکي، دومره ظلمونه وحشتونه سوي. نو دا جنګ خاص د پښتنو دپاره سوی و. کله راځم چې خبره تاسو سوال ته لنډ درته ووایم، دا جنګ کله چې یرغلګر ووتله دا خلک افغانان هم چې دوی د وطن د ساتلو انګېزه یې ورکړې وه، ځینو ته ځینو په معاشونو د مجبوریت په خاطر ورسره عسکر دي که مامورین دي کار یې کول، دوی ټول په واقعیتونو پوه شو. دا 20 کاله موږ استعمال کړو او اوس په میدان خوشې کړو. نو دغه یو ازینی حالت ده چې خلکو واقعیتونه درک کړي چې دغه خلک چې جنګېدلي دي، ځینې خلک خو د پنجاب بل نومونه د 43 کاله په دې چا چې د حق لپاره مبارزه کوله یا جنګېدلي یا جهاد یې کول، دوی باندې تورونه لګي. ولې دا خلک د دې ولس خلک دي، د دې وطن خلک دي، د دې وطن اصلي بچیان دي. میړانه یې وکړه، د یرغلګرو سره دا 20 کاله جګړه وکړه او نو دغه د نه جنګ کولو وجه دا وه چې دوی واقعیتونه درک کړي. اوس خلک پوهېدلي چې موږ د چا لپاره جنګ کول څه کول، هغه ټولې هسې داستانونو خبرې وي. دغه یوازینۍ وجه ده چې اوس د افغانستان امنیتي ادارې یا مثلا عسکر یا اردو یا پولیس دوی جنګونه نه کوي او جنګي مورال لاسه ورکړی ده، ساحې پرېږدي هم هسې. دغه یو د تاسو لنډ فکر کوم همدغه جواب دی ما لخوا. نړۍ مننه. نه راسا صاحب ته دې ته مایک بند کړه، ځکه دلته د کومنټ ته جواب ورکوم. ته مایک بند کړه. او څه دغه دوست ما یو پوښتنه کوم دې خاصه دغه به تر اوسه وکي. دا ولی الله کومنټ کړي په تاسو باندې بمباري امریکا کوي او تاسو خبري پاکستان پسې کوي، آیا دا ولې مننه؟ ولی خان د چل چې د افغانستان تاریخ ولولې په وخت کې د بټو په وخت کې چې په وخت کې افغانستان ته روسان هم نو راغلي او په وخت کې لکه دغه نشتریزم خبرې کېدلې او د افغانستان ته ځنې نشته لکه د عوامي نېشنل پارټي ګوند او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند ځنې مشران راغلي او هغوی لکه د پښتونستان د جوړولو باره کې هم ځنې دغه روانې وي، خبرې روانې وي. نو په وخت کې به لکه د بټو په وخت کې لکه دوی غوښتل چې د لپاره کاونټر اټیک چې وته وي لکه هغه باید برابر شي. نو په د بټو په وخت کې په افغانستان کې ځنې داسې ګوندونه وو چې هغه خو لکه هغې کې پښتانه نه وو، خو هغه لکه د مذهبي ګوندونو په نوم باندې دوی بوتل چې په هغې کې جمعیت اسلامي و چې رباني مشر و، هغه د داود خان وخت و، شهید داود خان وخت. په وخت کې افغانستان کې روسان نه و، حکومت د هغې و او دوی هلته ورله تربیه ورکول او بیرته یې راولېږل په شمالي ځینې ولایتونو کې هغوی پاڅونونه وکړه د حکومت خلاف. هغه دا چې د داود خان په وخت کې چې کوم عین یا دغه تاسو ته تعین یې وایي لکه هغه چې و هغه د پاکستان ډیر زیات اسلامي مو او د پاکستان په افغانستان کې اسلام هم ډیر و، ځکه چې
تر اوسه پورې په پاکستان باندې انګریزي قانون چې دی حاکم دی. ساسي لکه په جبه په تاسو انګریزي حاکم ده، اردو جبه چې دا غد هندوانو جبه ده هغه په تاسو باندې حاکم ده. نو هغه کوم کلچر او کلچر چې دی هغه په تاسو باندې واکمن دی. بل به دا کار دی چې کله دوی د طالبانو په مخ باندې هم دوه مخي پالیسی مخ کې ولا پرویز مشرف په وخت کې دوی طالبان چې دی په امریکا باندې خرڅ کړل، دته ولا هوایي اډي ورکړي، د هوایي اډونه په خپل امریکایان پاسېدل به په طالبانو باندې بمباري کول، په عوام باندې به بمباري کول، او ډیر زیات هغه کې افغانان او مسلمانان او طالبان په کې هم شهیدان شول. د ماغي وجه و چې طالبانو شکست خورو. به دغه ناټو چې د کراچۍ د لارې به دوی سپلای او امریکایان به سپلای کېدل او دغه ته برادله دي افغانستان ته. تر اوسه پورې دوی دغه ډبل گیم کوي، همیشه ډالر ګټي پنجابین. زه پښتانه نه یادوم، زه تاسو زه پاکستانیان وایم هم نه، ځکه تاسو د پښتونخوا په خپل خاور باندې میش خره کېسي او دغه خاور چې د پښتنو دا تاسو پنجاب په ډالر کې نه درکړئ. زه همیشه دا خبره کوم، تاسو په خپل خاور باندې پراته سي، تاسو زمونږ ورونه سي، مسلمانان سي، پنجابین هم هغه پنجابین چې مسلمان دي زمونږ ورونه دي، خو دا همیشه حکومتونه استابلیشمنت راولي، آرمي راولي، د پنجاب آرمي دا کار کوي چې باغې کې سل اته سره نه چي دي هغه خپل پنجابین دي. تاسو ته واک نشته دی. لکه ما مخکې ویل کې په امریکا کې یو تورپوسټ په قدرت کې راشي، دا غي د معنی نه ده چې په امریکا کې دی واک د تورپوسټ سره شي. همداسې کې په یو هند کې یو مخ یو پنجابی چې راغی او هغه صدر اعظم شو، نو دا معنی په دې معنی نه و چې هغه صدر اعظم چې هغه ته شو نو الته واک دی د پنجابیانو سره شي، دا د سکانو پنجابیانو سره شي. همداسې ته یو وخت کې مسلمان هم پاچا شو، نو دا معنی نه و چې په هند باندې د مسلمان حکومت شي. نو دسي هم په پنجاب باندې په پاکستان باندې د پنجابیانو حاکمیت دی. دغه جنډه چې دا د پښتون د سیندي د محکومیت جنډه ده او دغه د پاکستان هم چې دی په دې کې پښتون محکوم دی. زه همیشه دا خبره کوم چې چیرته موږ دا قرباني چې طالبانو ورکړه، افغانانو ورکړه، الته په پښتونخوا کې دومره پښتانه قرباني شروع کړه. دا قرباني یو ځل په یو ځل ورکړل شوی، اوس به تر په اټکه پورې ټول پښتانه یو ځای شوی او د یو اسلامي او قوي نظام راغلی وي چې نه به پنجابیان موږ به بار بار خرڅولې، کله په چین، کله په امریکا او کله په بل ځای باندې. نو دغه نظام خلاص شوی وي. پښتون به لکه څنګه چې ایرانی په خپل په ایران باندې لکه هغه چې د ایران 4 ملیونه نفوس دی، په دې کې 2.5 ملیونه چې دی هغه فارسی چې د خپل ژبه فارسی ده، هغه چې دی په دې ټولو نورو قومونو باندې حکیم قوم دی، د سوسیږي خپل ژبه په واکمنه کړی ده. او ته په عربي ملکونو کې هغه ګوتی وی لاس وهنه پکې کوي، دومره یو قوي قوم دی. منګه تر اوس په دې وخت کې 8 ملیونه پښتانه سو زمونږ په خپل خاور باندې زمونږ پښتو ژبه حکیمه ده، نه پښتون صحیح واکمني کولای شي. په پښتونخوا کې البته نور قومونه حاکم دي او دغه د لارې به دغه جګړې دغه شینم زمونږ هیواد تر داخلي کې هغه نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان یو قوي اقتصاد لري، به خپل د پاکستان پښتانه د پښتونخوا پښتانه به دغه سره ونه خري، د افغانستان سره خپل یو ځای شي. زه ساسي نور وخت نه نیسم، راساسه تای وبخنه کول هغه به وکي، به ان شاء الله تعالی موږ به دغه خان رفیع صاحب ته وخت ورکړو. بیا هم دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه فقط یو دوه درې خبرې لرم، دغه ورور نه به یو پوښتنه هم لرم. کله چې په 2002 کال کې کله چې امریکایان افغانستان ته راغله او د طالبان دولت سقوط ورکو، دا خو موږ ټول په سترګو د هر څه لیدل، میډیا کې مشته دی. په افغانستان کې څه هیڅ افغانستان یعنی د صفر سره ضرب و په عام اصطلاح باندې. ګور الته نه نظام و، الته نه کم ملکی خدمات و، الته نه کم داسې تدریس و معرف، هیڅ شی نه الته نو، کله نه پیسې وې نه اقتصاد، هیڅ شی نو په مجموع کې. ولې دا تاریخ حقیقتونه دي. کله چې امریکایان راغله افغانستان ته، افغانستان پیسې هم پیدا کړله، افغانستان اقتصاد هم پیدا کړو، افغانستان دنیا مو پیژندو. دا تاریخ حقیقت دی، دا باید دوستان په دې پیښه. افغانستان په هر ولایت کې چې زموږ په کونړ په ولایت کې، زه د کونړ مچیوالي سر نه وصل ته ډېر خپل پانتون دی په دغه کې په کونړ کې، یعنی سره واقعیت و ډېر کار شوی دی. دا چې زموږ افغانانو غلط استفاده وکړه او شخصي هغه انجویګان یا هغه پیسې هغه خپل لوټ کړل او جنگ سالارانو په جیبونو کې واچولې، دا جدا مسله ده. یعنی زه په دې نظر یم چې امریکایان هیڅ وخت نه غواړي چې یعنی منګه فقط منګه باید شخصا د دې ته تلاش وکړو چې منګه د یو د غلام د لارې منګه په غلامۍ کې پاتې نشو. دا یو طبيعي حقیقت. دا سبا د ټول ملکونه د افغانستان نو چې لري افغانستان اوس دا سوال د چا نه دا سوال او ډېر زیات خبرې دي هغه چې ورپسې هر څومره سړی وګديږي خبرې پسې نورې وګديږي. نو اوس په فعلي شرایطو کې موږ باید ډېر حساس اوسو چې په افغانستان کې دغه اوسنی حالت د جنگ مخه ونیسو او څنګه وکولای شو چې د دې مخه ونیسو. نو زه ډېر وخت نه سم ځکه چې نور دوستانو په استودیو کې باید خبرې ولري.
مننه وروره. فکر کوم سوال ماته که اجازه یې زه به خبرې وکړم. تاسو جواب ورکړئ هارون احمدزی صاحب. ډېر ښه خبرې وکړه وروره. تاسو د دنیا په کوم ګوټ کې یا په کوم اصولو په دنیا په یو هیواد کې راوښیسئ، هلته یرغلګر د توپ ټانک تیارې سره تللي هلته آبادي کړي. دوی د یو مقصد دپاره راغلي. یو د موږ تاسې کورنۍ مسایل دي چې طالب به د چا خوښېږي، په شخصي مسایلو نه به خوښېږي، هغه جلا خبره د کورنۍ سیاست د کېدای شي دومره اختلافات زه زیات ولرم تر تاسو پورې. اما یو مسله ده چې د یرغلګرو په مقابل کې قرباني یې داسې ورکړه لکه څنګه چې روسانو مقابل کې تیر جهاد کې خلکو ورکړی. زه یو څوک یم، دلته منصور صاحب ما تاسو مخکې خبرې وکړه، هغه ما له کوره پېژني، کورنۍ لکه د سره موږ قومي او کورنۍ اړیکې لرو. ما په تیر انقلاب کې 14 نفره د کورنۍ په شهادت رسېدلي. په د اوسني انقلاب کې انقلاب یې بولي، یرغل یې بولي، 15 نفره د کورنۍ په شهادت رسېدلي دي. هسې تربرونه خپل نږدې خپلوان خوریان او متروزیان خو مه حسابوه. نو په 20 نفرو نه زیات په زندانونو کې پراته دي. د ما د کور ورور قومندانو پخوانی د کابل په ښار کې په ارزان قیمت کې چاپه پې وواله. نو دا ټول ظلمونه وحشتونه اخله د دې دپاره چې یو دوه مکتب یې ماته جوړ کړي، دا خو مناسب قضاوت نه ده. بله مهمه خبره دا ده چې کله موږ تاسې د افغانستان تاریخ باندې خبرې کوو، د چنګیز میړان یادوو چې دا پښتنو کړي دي، چنګیزیانو ته ماتې ورکړي، د انګریزانو تورې میړان یادوو، د علاقو خان خبرې په لوړه ژبه باندې په میړانه په جګه غاړه باندې یادوو، که د لر پښتانه دي که د بر پښتانه دي. اما کله چې روسان راغلي دي، بیا ځینې خلک یرغل په مقابل کې هېڅ اقلا قلم یې نه ده پورته کړی، ژبه یې نه ده پورته کړی، جهاد او توپک اخیستلو توره خو یو خواته خوشې کړه. زه په دې نظر یم چې دا طالبان د دې ولس خلک دي، همدا د موږ تاسې پښتانه دي. داسې موږ تاسو سره په سیاسي موږ تاسې ځینې کسانو ځینې ورونه په سیاسي لحاظو سره اختلافات لري، یا نه خوښېږي، یا شخصي سلیقې دي، یا د فکر خبره، یا د دیموکراسي خبره، یا بهر کې ژوند کوو، هغه جلا خبرې دي. موږ تاسې کورنۍ مسایل په عمومي مسله کې د موږ هېواد یرغل شوی و، امریکایانو په ناحقه په دروغو باندې راغلي، د موږ هېواد یرغل کړی 20 کاله، هغه ظلمونه وحشتونه کړي دي چې د انسان په تاریخ کې نشته. والله بشرت په شرمېږي که ته داستانونه واورې. نو په دې یو مکتب دوه مکتب باندې مه غولېږئ چې موږ تاسې مکتب جوړ کړی، سړک یې جوړ کړی، هغه بلډینګونو بیسونه او مرکزونه یې اوسې کشي کودل، اما جالۍ او خاورې کوټه پاتې شي، ځینې خپل ټانکونه یې والوزول، تخریب یې کړي. 20 کاله موږ تاسې افغانان استعمال کړو، بیا د بي د ډېره مافي څوک شخصي وانخلي، د شناب کاغذ غوندې استعمال کړو، اخر یې بېرته په خپلو مرداریو کې واچولو، لکه څنګه چې روسانو خوشې کړو، دا د امریکایانو هم خوشې کړو. او اوس هم موږ وایو چې امریکایانو موږ ته راغلي دي، امن راوستلی، سیستم یې جوړ کړی، نظام یې جوړ کړی، یو دوه سړک یې جوړ کړي، یو څو بلډینګ یې جوړ کړي. اصلا د افغانستان تاریخ ته وګورئ، د افغانستان تاریخ خصوصا د پښتنو تاریخ یې داسې سپک کړی ده. د موږ تاسې کورني دښمنان دوی سره په کلکه په عمدن قصدن د طالب په نامه باندې د پښتون په ضد سره ولاړو دا 20 کاله. دا تاریخ مه هېروئ وروره. دا د ما څو خبرې بخښنه غواړم که زه لږ احساسات شوی یم، تېزې خبرې مې کړي، نور بل ورته نوبت ورکوم. هارون احمدزی وروره، نړۍ مننه، تاسو خپل نظر څنګه کړو؟ دلته هر سړی آزاد خپل نظر به موږ سره وایي چې هر رقم ستا خپل نظر یې هغه په ازادانه توګه خپلواکه توګه باندې له ملګرو سره څرګندولی شي. موږ دلته ټولو ته وخت ورکوو، خو زه مخکې ځکه زه اکثره وخت کې د څرګندونو ته جواب ورکوم، هلته یو بل ورور سوال کړی زموږ ژبه ولې کمزوره ده، څه وجه کېدای شي؟ وروره د شل دی چې یوه ژبه د اقتصاد ژبه نه وي، هغه ژبه هېڅ وخت پرمختګ نشي کولی. یوه ژبه هغه وخت د اقتصاد ژبه کېږي چې یوه ژبه د دفتر ژبه شي، او دفتر ژبه په هغه وخت کې کېدلی شي چې ولس یې وغواړي او ولس کوشش وکړي. ځکه مشرانو همیشه د قدرت نه مخکې پښتو کوي، خو چې کله قدرت ته ورسیږي بیا هغه پښتو ته هغه کار نه کوي. بیا په افغانستان کې فارسي طرف ته ډېر زور کوي، او په پښتونخوا کې خو 80 میلیونه دي چې اکثریت زموږ د پښتونخوا ته اوسېږي. هغوی ته چې وي هغه وایي اردو زموږ قومي ژبه ده، چې بیا د سړی پوښتنه وکړي چې وروره ستا قوم څه دی، نو بیا ورخطا شي، بیا هغه قوم خو یې پښتون یې، بیا ویلی هم څه نه شي. نو دا داسې کېدلی شي چې یوه ژبه موږ دفتر ژبه کړو، چې کله هغه دفتر ژبه شي هغه د ضرورت ژبه کېږي. مهم شی ضرورت دی، چې کله د دفتر ژبه شي د ضرورت ژبه کېږي او اقتصاد هغې کې راګډېږي. اوس که موږ داسې وګورو که چېرته موږ د پښتونخوا د دفتر ژبه پښتو کړو، نو هر مور او پلار به بیا وغواړي چې خپل ماشومان هغه ښوونځیو ته ولېږي، هغه ښوونځي ورته پیدا کړي چې هلته تدریس په پښتو ژبه کېږي. نو چې کله تدریس په پښتو ژبه شو، بیا به هر لیکوال غواړي چې په پښتو کتابونه ولیکي.
نو داسې به د پښتو کتابونو لیکلو ته بازار پیدا کیږي او پښتو لیکوالان به هم ګټه کوي. نو بیا به هر پښتون غواړي چې په پښتو کتابونه ولیکي. اوس که پښتانه لیکوالان دي څوک په اردو لیکي، څوک په فارسی لیکي، څوک په انګلیش باندې لیکي، تاسو پورې انګریزي باندې لیکي، نو هغه پښتو ژبه کې اقتصاد ناراضي. زمونږ د ژبې ګټې اردو، انګلیسي او فارسی ژبو ته ځي. لکه اوس موږ چار څه کوو، لکه زمونږ لپاره تلویزیون موږ خپل پښتو تلویزیون نه ګورو، نور تلویزیون نه ګورو، ځکه چې زمونږ تلویزیونو معیار ضعیف وي، ځکه د پروګرامونو معیار ضعیف وي. هغه ځکه ضعیف وي چې ډیر کتونکي نه لري، چې کله کتونکي نه لري هغه له هغه د ایډورټایزمنت چې د موږ ویلانات وي هغه له به نه راځي، چې اعلانات نه راځي، هغه به هلته هغه کې اقتصاد نه. نو زه دې په خاطر باید لږ کم خبرې وکم. زه به روفي صاحب ته وخت ورکم، بیا به مزه صاحب خبرې وکړي. روفي صاحب تاسو خپل مایک واس کړئ او تاسو دغه د طالبانو د چټک پرمختګونو شاته څه علت دی که په دې باندې څه لږه رڼایي واچوئ دا به ښایي. مننه ژوندی اوسئ زماني صاحب. درس نه مخکې تاسو ته جناب احمدزي صاحب ته احمدزي صاحب ښې چارې ستړي مه شئ. جناب احمدزي صاحب هارون جان په خیر راغلی. ستاسو د پوښتنې په جواب کې خو خیر د به علتونه ډېر زیات دي، خو زما په شخصي نظر دا یو طبیعي عکس العمل دی. طبیعي عکس العمل د ولس دی. بې له شکه چې طالبان په یوازې ځان دا کار نشي کولی. که چیرې د ولس ملاتړ ورسره نه وي، طالبانو دا کار هیڅکله نشي کولی. دا چې یرغلګر پوځونه د تېښتې په حال کې دي او یو څه محدود کسان بې پاتې، نو طبیعي ده چې طالبانو خپل حملات او بریدونه چټک کړل او د ملت 100% کې ملاتړ ورسره دی. ځکه دا هغه نظام نه و چې د ملت غوښتنو ته جواب ورکړی وي، د هغوی غوښتنې سرته رسولې وي. سره د دې چې دا یو بهترین فرصت و کله چې امریکایانو یرغل وکړ، یعنی د افغانستان څخه تاسو ته په 100% اطمینان او ډاډ سره تاسو ته دا خبره نه کوم، مګر یعنی مطلق اکثریت د دې پلوي چې په افغانستان کې بالاخره یو نظام به رامنځته شي. ټوله نړۍ راغله افغانستان ته، حتما به یو نظام به رامنځته کوي، افغانستان به پرمختګ کوي. خو متاسفانه د ملت محاسبه چې وه غلطه وختله. امریکایان د دپاره نه و راغلي، په ده باندې بیا وروسته دغه ملت او ولس پوه شو، خو له ناچارۍ نه هغوی په دې خبره باندې چوپ و خاموش او دا په ډاګه نشو ویلی. ډېر کم لیکوالان یا سیاستوال بیا نو په دې اخرو کې دغه کم تلسم یا کومه تړه چې وه د چوپتیا هغې ماته کړه، ویې ویله چې وروره امریکایان د ده لپاره نه دي راغلي او نه و راغلي چې زموږ او ستاسې هېواد دغه کې آباد کړي، بلکې برعکس د ده لپاره راغلي، ځکه د هغوی شعور ده. دوی څو مشخص اهداف درلودل چې د دې اهدافو څخه دوی افغانستان ته راودنګل. لومړی خو د دوی دغه شعار چې موږ باید په افغانستان کې ټرایبالیزم، یعنی د پښتنو حاکمیت او دغه کم دغه چې دی ځواک چې دی دا باید ختم شي. دا د بوش خبرې دي، دا زما خبرې نه دي، دا د رامسفیلد، دا د چیني او دا د هغو سیاست یا د نظم جوړونکو چې دغه جنگي پالیسي مخې ته وړي. د هغوی همدا هدف و چې باید پښتانه په افغانستان کې وځپل شي، په هر ډګر کې وځپل شي، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ او هم په بشري لحاظ. دوی باید وځپل شي، قدرت باید په عام او تام شکل اقلیتونو ته انتقال شي. تاسو ته معلومه چې د بوند په غونډه کې مطلق اکثریت تاسو ته معلومه ده او جناب احمدزي صاحب د دې خبرې شاهد دی چې څومره ونډه دغه لږکیو ته ورکړی شوه، بیا بالخصوص یو قوم ته او یوې درې ته ورکړی شوه، یا یو تنظیم او ګوند ته ورکړی شوه چې هغه د جمعیت د رباني او د هلاک شوي مسعود شورای نظار و هغې ته یې ورکړه. کله چې دوی قدرت ته ورسېدل، دی داسې فکر وکړ چې موږ د وخت فرعونیان یاستو. دوی هغه کارونه وکړل چې د بشر په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. دوی هغه څه وکړل، دغه پیسې کمې چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته د مرستې په توګه یا د بیا آبادونې په توګه واستولې. څومره به بیرته بهر ته وتلي هغه ته به خدای ته معلومه، مګر ټولې نورې دغه جنګ سالارانو په خپلو جیبونو کې واچولې. په دغه مبلغ باندې ستاسې د لا زیات معلومات دپاره د دویم نړیوال ولې دا بروفي صاحب خو نه پیغام چې دا د مایک خراب شو یا
لاړ کمزوري د فکر کوم او نټ کمزوري وغلا نو دته دا یو خد به تراغه سوال کو درګه چې غزر راپورته کما دغه ماغي ته نوبت ور نو په خپل خبره مقابله کوي ځکه چې تاسو ناڅاپه لاړی دغه نیټ ضعیف شو په وخت سره کله چې نړیوال جنگ ختم شو اروپا ټوله په کډوالو بدلاوه نو امریکا ورته 1.10 میلیارډ ډالر د ټول اروپا د جوړونې لپاره ورکړل. اروپا چې تاسو نن ګورئ دا په 110 میلیارډ ډالر جوړه شوې ده، مګر افغانستان ته چې 615 متر مربع د غلري مساحت لري دته 133 میلیارډ ډالر ورکړل. په دې پیسو په دې مبلغ باندې نه تن افغانستان بلکې د گاونډي هیوادونو هم په آبادېدل، مګر دا پیسې څه شولې؟ دا پیسې فقط د یو څو ټیکنوکراتانو چې د غرب نه افغانستان ته لیږل شوي او نور ټول دغه جنګسالارانو په جیب کې واچولې. نو دغه ستاسې د پوښتنې په جواب کې چې دا یو طبیعي عکس العمل دی او باید داسې شوي وي، یعنې بله توقع هیڅ نه کېدله. دغه نظام او دا دولت نور د زغم نه دی، دلته فقط د مشخصو کسانو حاکمیت دی. هلته نه قانون شته، هلته نه دولت شته، فقط قانون او د قانون حاکمیت د چا دپاره دی؟ د غریب دپاره دی، او هغه هم د بیچاره او د مظلوم د بېګناه پښتون دپاره دی چې پښتون د ګیرې په درلودلو او د افغاني جامو په تن کې چې ولري، پګړۍ د په سر په محمدي سنتو برابر څپلۍ د پښتنې په خوی بس ته طالب، یعنې په د معنا چې هر پښتون طالب دی او هر طالب چې دی دا واجب القتل دی، دا باید حذف شي. دا واقعیت دی، دا که څوک نه مني هغه به داسې وایي لکه تور ته چې سپین ووایي. نو بس دغه زما یو لنډ جواب و. خدای دې وکړي چې وخت مې ستاسې نه نیولی پې زیات. ډېره مننه خان مومند صاحب، ژوندی اوسې، ډېر خپل نظر هم څرګند کړو زموږ سره. اوس راسا صاحب لاس ګوته جګه کړې به خبرې وکړي، بیا به منصور احمدزي صاحب ته وخت ورکړو. زماني صاحب بس زه فقط ډېرې خبرې نه لرم، یو دوه درې خبرې لرم. کله چې په افغانستان کې د خان محمد صاحب خبرو سره تر ډېره حده پورې دغه یم موافق یم، ځکه چې دغه پیسې او دغه اندازه چې دغه کومکونه چې افغانستان سره شوي دي او دا په ښه توګه باندې استعمال شوي، نو اوس په افغانستان کې به دغه حالت نه وي. ولې اوس دلته زه اساسي خبرې لرم. زما اساسي خبره دا ده په فعلي حالاتو کې که سبا ته طالب راځي او هغه د طالب یوازینۍ غوښتنه هغه تا ته نور شی نه وایي، وروره چې دا نظام زما شرعي نظام دی، شرعي نظام دی. اول به زه حق نه لرم وروره، ته به هم حق نه لري، بل بیا هم حق نه لري چې عادي عقل داسې راپاڅي کې په تلویزیون کې خپل اواز پورته کړي. ځکه چې په یو ملت کې چې ته خپله د ځان ازادي ونه لري، د خپله د رایې ازادي ونه لري، د خپل د کور ازادي ونه لري، صحیح ده. دا په دغه 21مه پیړۍ کې دا زما د دوستانو سره داسې یو دغه دی چې زه ورسره شریکوم. په دغه 21مه پیړۍ کې ته به که دغه نظام او دا کاشکې د دې په خپله خوښه دا به د پنجاب د دسیسې په خاطر باندې چې پنجاب وکولی شي تر څو کاله پورې بیا خپلې ګټې په افغانستان کې تامین کړي په همدغه مذهبي مسایلو باندې، بله لاره نه لري. او همیشه پنجاب دا کوشش کوي چې افغانستان د لارې پنجاب همیشه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت منځته راوړي چې که امریکا دلته دغه داخليږي، اروپا را داخليږي چې ګټه او کومک یې دې ته ورسېږي. همیشه دغه لوبه پنجاب موږ سره لوبولې ده په کلونو باندې، او دا به تاریخ به وښیي، آینده به سره به دغه حالت به آینده کې انشاءالله معلوم شي. تاسو به وګورئ چې دې تر شا د پنجاب څه لوبه ده په افغانستان کې. نو خبرې ډېرې زیاتې دي ځکه چې دوستان هم ډېر زیات دي غواړي خبرې وکړي او ناوخته هم دی، نو زه ډېرې خبرې نه لرم. سوالونه او پوښتنې ډېرې دي، انشاءالله که بیا پروګرام بیا به سره د هر څه سره تبادله کوو. صحیح ده. نجیب راسا صاحب ته د مایک بند کړه ځکه دا ستا یو دغه کې یو دغه د شریعت باره کې یو دغه سوال دی. اول خو دا یو خبره پکې زه اضافه کوم، بیا وروسته دغه کې شرعي نظام هیڅ وخت کې د انسان حقوق نه اخلي، بلکې شرعي نظام انسان ته حقوق ورکوي، هغه که ښځې دي که نر دي، د هر یو حقوق پکې منل شوي دي. الله پاک ډېر لږ څه په قرآن شریف کې د انسانانو حقوق په هغې کې ډېر لږ معلوم کړي دي، نور خپلې خوښې ته پرېښودلي دي چې هغه به تاسو د اجتهاد د لارې د خپله راټولېږئ او د اجتماع د لارې بې خپله کوئ. خو هغه ځینې چې لکه د فحشاتو باره کې، د شرابو باره کې، د قتل باره کې، د میراث باره کې، دا الله پاک واضح په قرآن کې ویلي. دې نه علاوه ځینې نور شیان دي چې هغه به خپله
علماء سره ټولېږي په هغه باندې به فیصله کوي. نو شرعي نظام هر یو انسان د خپل حق ورکړی دی، بلکې بهترین خپل شریعت ورکوي. دینه باید موږ داریږو نه، بلکې هر مسلمان افغان شرعي حکومت غواړي، هغه کې فرق نشته دی. خو دا اصلا د شته دا د غرب د میډیا یا د نورو میډیاګانو ځینې داسې پروپاګاندا دي چې هغه لکه د هر یو د په موضوع کې پیچکاري کړي دي. زه نور څه نه غواړم. احمد صاحب خبرې کوي، تاسو دوه احمد صاحب کار یو کوي، خپل خبرې تاسو وکړي. نو زه نوبت ورکوم چاري تاسو ته نوبت. زه زیات خبرې نه، فقط دوه خبرې خدمت ته معرض کوم. جناب زماني صاحب زه خو اصلا د نن پروګرام نه داسې موضوع نه خبر نه وم، او په هر حال سره اصلا که د هرې جګړې پای ته موږ وګورو باید یو عدالت رامنځته شي. دغه به مثال موږ ګورو د دوم نړیوال جنګ نه وروسته د آلمان نورنبرګ ښار کې محکمه دایره شوله. هغه جنګي جنایتکاران چې ټول محکمه شول، د موږ تاسو پښتو په اصطلاح سره وایي بیې ته به مړه ته بشکېدلې، خبره خلاصه شوله. اما امریکا څه وکړه زموږ سره؟ موږ یې پیسې څه کوو؟ پیسې زموږ ته فساد، بدبختي، اقتصادي مافیا، هماغه جنایتکاران زموږ پر اوږو راسپاره کړل. کله چې دوی افغانستان ته راغله، دوی د خپلو ګټو د ساتلو په خاطر دوی راغله. هماغه جنګي جنایتکاران چې په تیرو 3 لسیزو کې د خلکو په سرونه میخونه ټک وهل، او یا د پخواني شوروي ملیشې وې د مجاهدینو تر نامه لاندې، هغه ټول په واک کې راوستل. هغوی ته اقتصادي مافیا دا چې واک ورته ورکړه، سیاسي اقتصادي مافیا یې مورنه جوړه کړله. سیګارې وایي هغه ده. بسم الله محمدي څه شی وکړل؟ ټول د دوی لکه د لمر سترګې په شان فساد د دوی روښانه واضح دی، اما دوی هېڅ اقدام په غیصه کې نه کوي. ځکه بوش یو وخت هغه ته ویل، خپل وزیر دفاع ته راګوري چې زموږ د شمالي الینس خفه نه کوي. خبرې یو مجلس کې کوي چې هغه خفه نه کوي. د دې لپاره دوستم څه شی وکړل؟ دوستم څه وکړو؟ دوستم تعلیم څه شی ده؟ دوستم سابقه څه شی ده؟ هغه یې راوسته موږ ته. عطا محمد نوري راوسته، کریم خلیلی محقق، دغه خلک یې راوسته. عبدالله، د عبدالله سابقه وګورئ، له هر پلوه چې سړی د اوسي څوک دا یې راوسته زموږ په سر یې حاکمان کړه. دا څوک نو پرونه په همدغه ونن بیا بس د امریکا دیموکراسي دغه وه چې موږ ته د خپل ځان ته دیموکراسي غواړي. جنګي جنایتکاران له پخواني یوګسلاویان راوړي، د هاک ته سپاري، اما په افغانستان کې د افغانانو پر اوږو سپروي. بل دوی چې وایي چې موږ بن لادن مړ کړ. څه شو د بن لادن مړی؟ چیرې د بن لادن مړی؟ بن لادن خو به د دوی له هغه نه لکه چې 2 کاله مخکې په هغه کې توره بوړه کې مړ و، د بډوډه تکلیف یې درلوده. دا بالکل یو منبع، موثقه منبع دا خبره تایید کړې چې هغه ډېر نږدې ورسره وکړ. هغه ویلي چې دا سړی مخکې د دوی له دې حملې نه د پاکستان هغه په توره بوړه کې مړ و، د بډوډه تکلیف یې درلوده. دوی هېڅ شی ونه کړه. موږ ته راغلل، فقط یوه ډله هغه ستاسې مخکې مهرباني وکړله، جناب مومن صاحب په باندې رڼا واچوله، څو تنو ته پیسې په لاس کې ورکړلې، یو اقتصادي مافیا سیاسي خلک یې راته راجوړ کړل. یعنې باور وکړه زه داسې خلک یې زما سره ډګر جنرالي ته رسېدلي چې زما سره خورضابط وو، ساتنمن. هغه یو موږ تاسې به افتکیان ورته ویلې په کابل کې یک ټایره به ورته ویلې، یا به یو ټایره وو. دغه خلک یې نن ډګر جنرالان دي، نن ډګر جنرالان دي. د دوی به چې وخت ډګر جنرال سي، د ده زده کړې تر 6 صنفه به وي. لکه د روسانو چلته راوستل، سایمن صاحب جنرال سبا بلته لمانځه ته، دوی هم همدغه کار وکړ. حکومت د افغانستان همدغه شی وکړ. څوک یې راوست راته؟ د دوی به پلان شي، کار به شي، ستراتیژي به شي، د وطن امنیت به څه وي، آبادي به څرنګه وشي. هېڅ امکان نه لري. دغه موږ ته دوی له دغه پیسو رالېږلو ځکه مخکې رسا صاحب باندې دا رڼا واچوله چې درسته کار شوی ده، مګر هماغسې بیا جناب روفي صاحب ویلي چې د ماسټر پلان کوم چې امریکا د اروپا دپاره درلوده، د هغه نه زیاتې پیسې افغانستان ته راغلې، مګر د هغه په برابر هېڅ کار ونه سو. دا زما لنډ نظر و، بخښنه غواړم. نړۍ مننه. هارون احمدزی وروره تاسو څه ویل غواړئ؟ بې تاسو ویل بیا به ورسره خبرې وکړو. مهرباني و، زه غواړم تا د خبرې په تایید باندې د شرعي نظام په باره کې د ښکلې خبرې وکړې. ورور الله دې اجر درکړي. زه تاسو سره همنظره یم. د مومن صاحب رؤفي همیشه تل یو اصطلاح کاروي، زه به هماغه اصطلاح نه د ده زه بې نه واخلم. دا خلک وایي چې
افغانستان کې په تیرې د روسانو وخت نه مخ پاسته مجاهدین کامیاب څه زوایم نه هلاک شوي مسعود د روسانو په پلان باندې د مجاهدینو د پرچمیانو سره ائتلاف وکړو او د مجاهدینو مخې خنډه کړه. هغه یو اسلامي نظام د کامیابي طریقه نه وه چې کودتا وسوه په هغه شکل باندې قدرت یې د خپل شمالي ټالوالې په خپل واک کې وساته او د مجاهدینو سره یې جګړې وکړې او بالاخره طالبان تاسو ولید د شر فساد په هغه کې را بسو د پنجاب د ایران او د موږ تاسې کورني ټلواله درته هم څوک کورني دښمنان ورته وایي دوی ټول پلانونه ګډ دي د پښتنو په مقابل کې. راځئ چې نن واضح خبرې وکړو محافظه کاري ونه کړو روښانه یې وکړو خلکو ته د ځینې میډیاګانو کې تلویزیونو کې موږ ته برخه نه راکوي ځکه کله هم چې خبرې ورسره کړي واقعیتونه مې بیا دوم ځل دپاره دعوت هم نه ده راکړی. نو په تیر انقلاب کې پنجابیان چې وو موږ سره مستقیما ولاړو ټریننګ به موږ ته راکول موږ سره به درېدل موږ سره سرحدي وختو کې جنګ هم راته کمونستانو خبرې تر اندازې پورې درستې وي. اما دغه د امریکایانو یرغل کې پنجابیان بې طرفه خلک نه دي. دا 20 کاله دوی سره ولاړو دوی خپله هوا مځکه ایرپورټونه یې په اختیار کې ورکړي وو. د دوی په پېښور او په کوټه کې دوی 500 اولیګانې د بلاک واټر کسانو نیولې وې. د شپې به د ورځې به سملاسر د شپې به عملیاتونه کول سره پښتانه به یې نیولې یرغل کوله به. نو دا 20 کاله دوی ته د افغانستان حکومت چې دوی وایي د پنجابیانو په نامه باندې افغانان خپل یادوي راځئ لږ زره د غرب خوبه راویښ شو. 20 کاله دوی ته اکمالات وکړل ټانګ نه نیولې تر توپه تر طیارې تر ډرونه پورې د ننګرهار او د کندهار او د بګرام او د شینډن میدانوي ته دوی د پنجابي جنرالانو په ضمانت باندې د اکمالات کول پیسې اخیستلې. حتی د افغانستان ځینې جنرالانو د پنجابي جنرالانو سره مشترک تجارتونه درلود په دغه سرحدو کې. سترګې به نه پټو واقعیتونه به وایو. د ټول موږ تاسو ته یو دي سره ټول یې له لاس کړی دا 20 کاله پښتنو د تباهۍ دپاره لکه څنګه چې مومن صاحب خبره وکړه د خبرو په تایید باندې زه په دغه نظر یم چې راځئ د خپلې میړانې د خپل غیرتونه په دغه 3 کلو کې ورکړي د افغانانو قرباني ورکړي یو ستر شهامت یې کړی ده یو ننګ یې د افغانستان پخواني د احمدشاه بابا د میرویس نیکه رانیولې تاریخ یې راځوندی کړی. دې خلکو ته په ټیټه سترګه ونه ګورو د خپله میړانه پنجاب ته ورنه کړو د هغوی دپاره کمپاین ونه کړو. په تېر جهاد کې د پنجاب د خبرې صرف د ساوت ایشیا په سطح باندې مشهور شي پنجاب مشهور کړ. معمولاً د 20 کلو کې دومره کمپاین دوی ته وسو د ایسای پنجاب په نړیواله سطح مشهور کړی. دا ایسای وینه په افغانستان کې توی سوی نه دی د امریکایانو مقابل کې د روسانو مقابل کې. همدغه افغانانو همدغه پښتانو چې میړانه یې کړې ده راځي د خپله میړانه خپل تاریخ ژوندی وساتو. نور ټول خبرې پنجاب ته مه اړوئ. همدغه افغانان دي لکه څنګه چې مومن صاحب ویلي دغه ولس سره وو دغه ولس قرباني ورکړه دغه ولس اوس ولاړ ده دوی سره همدا د ولس خلک دي د ولس بچیان دي. تنها یوازې طالبانو یې رهبري کړې ده. نو ما مخکې مې ویلې چې اختلافات به طالبانو سره په کورني مسایلو کې لرو. د وطن د ازادي لپاره قرباني ورکړې جهاد یې رهبري کړی. راځئ په نظام کې په سیستم کې سره کومک وکړو. دا مسلکي خلک پوهه خلک که بهر دي که دننه دي لکه څنګه چې د امریکایانو په نظام کې داسې مرسته کوله لاس هم ورکړی. راځي چې طالبانو سره هم دا لاس ورکړو په سیستم نظام کې سره جوړوالي کې سره مرسته وکړو. دغه ما څو لنډې خبرې او بخښنه غواړم که زیات شوي خبرې دي. نړۍ مننه هارون احمدزی وروره ژوندی اوسئ ان شاء الله تعالی چې هر وخت کې دي وخت وو کولی شي راشي موږ سره خپل نظر شریکي لکه موږ کولی شو تاسو سره هر وخت تاسو دغه درولېږو بلنه درولېږو بیا راشه موږ سره خپلې خبرې وکړه خپل نظرونه څرګند کړه. نو دلته پاتې یوه مسله ده دې بل لیکلي امریکا ساز او سامان څوک استعمالوي پاکستان کې ملي اردو ورته شرله چې که ملي اردو استعمالوي خو تاسو هم ډېره استعمال کړې ده بغیر د امریکا د ساز او سامان پاکستان هېڅ هم نه و دا چې دی او به خاص کر د جهاد په دوره کې دومره اسلحه او مرستې پاکستان ته راغلې هغه ټول باندې پاکستان د اسټابلیشمنټ خېټه واچوله مجاهدین ته دومره څه ورنه کړل لکه څومره چې دوی خپله واغوستل او ماغه چې دوی به کې خپل اتم بم هم جوړ کړو خو هغوی یوه ښه پالیسي جوړه کړله او د ځان په
په ګټو یې وڅرخوله. زمونږ پښتنو دا کار بد دی پلر دی کې په بر دي تاسو ته میم چې مونږ د پښتنو لپاره یو ښه پالیسي نه لرو. مونږ میډیاګانو په چاته سیکولر وای، چاته نېشنلیست وای او چاته تهرګر وای، دی باندې مونږ تقسیم کړي. مونږ پښتانه څوک د طالب په نوم باندې، څوک د سیکولر په نوم باندې، په دې باندې تقسیم کړي او په باندې د نور قومونه به حکومت کوي. نو موږ باید کوشش دا وکړو چې هر پښتون چې دی ښه مسلمان دی، که د لږ وخت لپاره هغه سي یو نظر لري، باید موږ د چا د نظر کې هر نظر اختلاف نه لرو، باید هغه سره د هغې پوښتنې وکړو، هغه خپل نظر ته پرېږدو چې خپل نظر خپل څرګند کړي چې مقصد یې څه دی. خو موږ ډېر زر پې تور پې لګوو، ټاپې پې مختلفې لګوو. که هغه دوی چې د سیکولران وایي دا هم کلکې ټاپې لګوي او که خواته کوم مذهبي ډلې دي هغه هم خې قوي ټاپې ورسره دي او ډېر زر سړی کفر ته رسوي. هغه دا چې دیو د چا د زړه نه خبر نه دي، ځکه چې د زړونو راز باندې صرف یو الله پیږي او هغه د عملونو دارمدار چې دی، یو حدیث دی د عملونو دارمدار چې دی هغه په نیتونو باندې دی. نو د چا د نیت نه څوک څه خبر دي چې د هغې په نیت کې او هغې په مقصد او دغه باندې صرف یو الله خبر دی. نو د هغې نیت نه خو ته خبر نه وي چې هغه لکه په کوم نیت باندې دی یو کار کوي. نو تاسو خبر صحیح ده، ځکه ما بل طرف ته توجه شوله. نو زما مقصد دا دی چې باید پښتنو کې یووالی راشي او خپل د یووالي نه کار واخلي، که په لر دي که په بر دي. او موږ همدې دپاره اکثره د خپرونې زه کوم. زما مقصد دا دی ځکه چې زموږ خلاف باندې که هغه ایران دی، ځکه ایران چې دی زموږ فرهنګي دشمن دی. فرهنګي دشمن دی ته وایي چې هغه زموږ د ژبې دشمن دی. او پنجاب اسټبلیشمنټ چې دی هغه د افغانستان د پرمختګ دشمن دی. هغه به دې پوهېږي چې د افغانستان پرمختګ کوي او قوي اقتصاد ولري، نو بیا د پاکستان بقا چې ده هغه ناشونې ده. نو دې په خاطر باندې دغه دواړه چې دي دا د افغانانو دشمنان دي. خو باید دې دپاره داسې یو لکه موږ خپله یو قوي پالیسي ولرو پښتانه. او دغه پالیسي چې وایي د احمدشاه بابا په وخت کې او د هغې نه بعد شاه زمان سره وه، تیمورشاه په وخت کې هم څه ګډوډي پکې راغلې وه. خو خیر دا اوس بیا اوږده تاریخونه دي. ځکه زه یو څو خبرې ما نور هم کول غوښتلې، زه دا به زه وکړم، بیا به راسا صاحب ته وخت ورکړو، بیا که نور ملګرو هم څه خبرې کولې نو بیا به پروګرام بس کوو. زه دا خبره کوم په هغه وخت کې لکه دا کوم ملګري چې اوس اوري یا بیا وروسته دا شی په ریکارډ کې پاتې کېږي، د بټو په وخت کې چې کوم جمعیت اسلامي چې په مشرۍ کې رباني و دا تللی و او سره احمدشاه مسعود او په پېښور کې اړولي و او دې به د آی اس آی به تربیه کول او د پاکستان اسټبلیشمنټ تربیه کول. په هغه وخت کې د داود حکومت هغه چې هغه په حق باندې نه و، هغه چې هغه صرف د خپل قدرت او د خپل جیبي ګټو دپاره دا کار کوو. هغه چې و هغه د افغان هغه کومه افغاني روحیه چې و د هغې خلاف. بیا چې کله روسان راغله او خپله روسان په افغانستان کې را داخل شو، نو هغوی دومره ظلمونه په دې کلو او په دې دغه کې وکړه چې خلک یې په زوره مجبوره کړه چې دغه پښتونخوا ته کډه وکړي او بېرته د دوی په خلاف باندې پاڅون وکړي. هغه یو سپېڅلی جهاد و تر هغه وخته پورې و چې تر څو پورې روسان وتل او روسان د وتلو نه وروسته مجاهدینو ځینو چې دی د دغه ګوندونو سره یا د یو ائتلاف د لارې بېرته په حکومت کې راغله او بېرته دغه د پنجاب اسټبلیشمنټ یو پکې یو رول ولوبو چې دا ډلې بېرته سره په جګړه باندې واچي. هغه جنګ چې هغه د قدرت دپاره و، هغه جهاد نه و. هغه وخت کې بس هر یو سړي د خپل قدرت دپاره ګوند جنګ کوو او هغه روان و. طالبان چې راغله هغه بیا په وخت کې دغه فساد په خلاف باندې راووتل تر هغه وخته پورې چې دوی ټول ختم کړه. دا چې روس امریکایان راغله هغه بیا نور زه نه یم، ځکه دا اوسني ټولو ځوانانو ته هغه بیا معلومات دی. موږ همیشه دا خبره کوو چې د کوم وخت نه کوم وخته پورې هغه تاریخ صحیح دی. نو زه منصور احمدزي ورور ته وخت ورکوم که چېرته نه خو راسا صاحب خپله خبره کوي. راسا صاحب خبرې دې لنډې وکړه، که سوال لري که چې کې هغه وکړه. او زه فقط یو څو لنډې خبرې لرم د پنجاب په ارتباط باندې. دې باندې موږ هېڅوک سترګې نشي پټولی او نه به ورباندې تاریخ سترګې پټې کړي. پنجاب همیشه هڅه کړې ده چې په شکل د اشکالو چې څنګه افغانان د خپل کنټرول لاندې راولي. تاسې مطمئنه اوسئ که چېرته طالبان په نظامي بڼه باندې راځي او د حکومت نیسي، دی به هغه نظام راولي چې سبا ورځ ستا د مکتب مخه ونیسي، ستا د کلتور مخه ونیسي، ستا د فرهنګ مخه ونیسي، ستا د تاریخي مسایلو مخه ونیسي، چې ستا آینده نسلونه په تورتم کې وساتي، چې نه د سبا ستا څوکۍ داسې څوکۍ چې دا ستا د ډیورین خط پوښتنه وکړي یا د بل څه چې غواړي هماغه در باندې به کوي، اوبه به د هغو په اختیار کې، هر څه به د هغو په اختیار کې. دا تاریخ هم ښودلی ده، دا مستند اسناد دي، دا دنیا هم په دې باندې اخته ده او دې باندې زه هم ښه پوهېږم او ته هم ښه پوهېږې. خو اصلي مسله دا ده چې موږ زه د دې طرفدار نه یم چې جنګ سالار دی دلته په کابل کې بلډینګونه لري او یو عادي طالب چې هغه هم جنګېدلی دی، جهاد یې کړی دی په خپل وخت کې او هغه هلته په غر کې پروت دی. زه د دې هم مخالف یم. دا یو لوی اشتباه ده. هغه امتیاز چې شمالي ټلواله لري
هغه باید دغه نه 2 چنده زیات باید طالب ته امتیاز ورکړي شي ځکه چې هم د امریکا او چې هم دغه خلک په ور باندې دغه کړي زه مکمل د دې خبرو سره زه هیڅ مشکل نه لرم دا واقعیت دی دا زموږ د جامع واقعیتونه دي دا باید تر څو چې دغه خلک د منځ لاړ نشي دا جنگ سالاران دا زورواکي دغه خلک چې ټول عمر افغانان وژلي دي کړولي دي دا چې تر څو د مخ نه لري نشي او دغه ډیره ښه مسله ده دغه طالبان کولای شي چې د خلک د مخ نه لري کی ولې موږ د دې نه غواړو چې یعنی تر هغه وخت پورې په افغانستان کې صلح نه راځي او نه د صلح زمينه مساعدېږي نو په مجموع کې موږ فقط د دې خلاف یو چې هغه څه چې پنجاب غواړي او هغه څه چې د پنجاب پروژې موږ باید دغه مخه ونیسو او موږ باید خپل ملک خپل په اتحاد اتفاق چې هر رقم کېږي چې موږ باید د نړۍ سره ځان سیال کړو ځکه نا وخت د زمانې چې ډېر خبرې نه کوم ان شاء الله به بل شپه به دوستانو سره مختصر خبرې به مسره وکړو او کو به باسو به هغه مشخص موضوعات په هغه باندې به سره خبرې ډېر من راساسه مایک د بند کا زه خان روفیسه به څو لنډ خبرې وکړي بیا به منصور احمدزي ورته دغه وخت ورکړو زماني سه والا زکله کله د زمونږ استاد سي د هوادوالو منطق په ایران شم د افغانستان د څه ویاړونه چې دي په دغه 3 کلونو کې وینې توی شوې دي په دې کې به شک نه چې ویاړونه به مو مګر بدبختی پکې ډېر وي او دغه هر څه منګه د پنجاب برکت بولو دا ډېره بې انصافي ده دا عدالت نه دی وینا د پښتون توی شوې ده کور کړی د پښتون ران شوې ده او دا منګه یعنی په ډېره وړیا توګه پنجاب ته ډالۍ کوو او هغوی ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسې واقعا اوله درجه سیاست لري او ستاسې آرمي چې د اردو چې ده دا واقعا لکه څنګه چې د کرښې هغه اړه پښتانه هم دا خبره کوي چې آرمي نمبر 1 واقعیت داسې نه دی ګوره تر اوسه پورې پنجابیان خپلو اولادونو ته وایي سوجا ورنه پټان آئیګا پنجابی هغه پنجابیان دی چې موږ ته داسې یو بابا هم ته جوړ کړی دی داسې د دنیا نه ماتېدونکی ځواک هم ته جوړ کړی دی ما په دې اخله باندې یوه لیکنه هم کړې وه چې دا څنګه پنجاب دی چې د دنیا ټولو استخباراتو ته دا ماته ورکوي دا څنګه پنجاب دی چې په افغانستان کې د 43 هیوادونو د مقتدرو هیوادونو عسکرو ته اردو ته فوز ته چې په مجهزو اسلحو باندې سنبالي دا ورته ماته ورکوي نه دا د پنجاب رکت نه دی دا اسلامي جذبه او پښتني هوډ دی چې 43 هیوادونه په ګوندو شو راساسه تاسې او د ټولو هغه څوک چې دغه زما خبرې اوري ستاسې نه هیله کوم د یو ورور په حیث باندې چې دغه د پښتنو دغه قرباني پنجاب ته مه ډالۍ کوئ ستاسې نه زماني صاحب ډېره مننه چې زه د ستاسې خبرو ته متوجه وم تاسې هیڅ ځل د پاکستان نوم وانخیسته بلکې هر دفعه پنجابستان پنجاب ویله خو که د پنجاب په یوه ستاسې د پاکستان پنجابستان کې دا به بهتره وي د دې علت دا دی چې زمونږ ډېر پښتانه چې د پنجاب یا د پنجابستان د تاریخ یا د هغوی د تبلیغاتو لاندې راغلي دي دا د هغوی ملک دی د هغوی په جیب کې دغه پیسې پرتې دي هغوی د دغه پنجاب یا د پاکستان د پاسپورت باندې دنیا د سفرونه کوي د هغوی قومي پیژند پاکستان دی لکه څنګه چې موږ پاکستان د یو دشمن په توګه تشخیص کړی دی دغه شانتي هغوی نه دی تشخیص کړی موږ باید د هغوی نه دا تقاضا ونه لرو چې دا واره چې شی او که نه شي دا پټی دي شین شي دا دی ته دې داسې فکر وکړي یعنې موږ او تاسې چې ورته ګلخان ویو هغه ته ګلخان ته ویو چې ته هم داسې فکر وکړه داسې د پنجاب ضد شه لکه څنګه چې زه یم دا امکان نه لري نو کله چې تاسې د پنجاب کلمه استعمالوئ د دغه پښتنو ورونو سره زموږ فکري ټکر نه راځي دغه ټکر نه راځي نو ډیره مننه چې دغه ټکي ته تاسې متوجه استئ او دا خبرې مې قصداً وکړه دي که چېرته دغه پروګرام نور ورونه اوري نو چې هغوی هم په آینده کې پاکستان ونه وایي بلکې پنجابستان ووایي نړۍ مننه خان رفیع وروره اوس منصور احمدزي صاحب ته وخت ورکوو که هغه څه ویل غواړي چې اخرنۍ خپلې خبرې راټولې کړي بیا به نو د خیر سره د پروګرام پای او ان شاء الله تعالی به یو بل پروګرام لرو د خیر سره یو څو ورځې بعد درانه زماني صاحب زه به فقط 2 ټکي لاندې هغه وکړم اول خو په دې مسله کې که موږ ډېر پنجاب ته ګوته نیسو پنجاب له یو خوا که هر اړخیزه زیانونه زموږ لارو بار پښتنو ته اړولي یا ټولو دوستانو په دې باندې مفصلې خبرې وکړلې چې له هر پلوه یعنې موږ ته زیانونه رسي خو بیا یو شی بل هم وکړه
چې زمونږ هغه ویته ملت هم تر یو څه اندازې راویښ دا ورته. او د ایران خو زموږ له تاریخي لحاظه زموږ د ژبې مذهب او د طبیعي ذخایرو دښمن ده. هغوی غواړي اوبه. اوس په دا مخکې ورځو کې صاحب تاسې ولید چې څه حالت روان ده په هغه کې په ایران کې د وچکالۍ له امله. بل ایران اصلا موجود نه و. دا خو د ظاهرشاه په وخت کې پخواني په نامه د فارس و. په فارس په نامه سره دا چې ایران رامنځته کړ دغه وخت کې دغه محمود حبیبي و د ځینې پخواني رښتیا د خلک ورغله وزیر خارجه ته ویل ظاهرشاه ته چې دغه ایران مکتوب ولیکه فارس مکتوب ولیکه ملل متحد ته چې موږ غواړو د فارس نوم له ځانه لرې کو ایران پغه کېدو. دوی ورته ویل چې ګورئ دا د افغانستان دغه تاریخ دغه ټول غلا کوي. په دې کې یو نفر خپل دا خبر وکړ یو زمونږ یو هزاره ورورو د بلخ غویل چې په مصر کې ما درس ویلې یو مصری راته راغی ویلې چې مزت لري مې د زردشت هغه مې آتش کده مې په ایران کې ولیدله. وای ما ورته ویلې چې ورور زه زردشت آتش کده په غځای کې نسته دا په بلخ کې موجوده ده. دغه ځای کې چې زه الته پیدا شوم زالته لوی شوم ایران کې نسته ده. دا زمون په منطقه کې ده. بیا پس دغه ویل چې نور نه پېږم خو ما ولاړ راته چې دا د زردشت آتش کده ده. وای ما ورته ویل چې نه ایران د افغانستان غواړي چې دغه په افغانستان کې یو تلویزیون ټول کې پیژني چې اشرف غنی بیا کله کله وایي زورته هم چې الله دې تاسو ته هدایت وکړي اشرف غنی ګوله. وای ما د یو اس آی ډی نه کومکونه ورته واخیست طلوع تلویزیون. زه له 2000 څخه چې دای را پیدا شوی سعد موسینی چې هر شی را پیدا کوم صاحب تاسو ته مې درلګلې لیکنه په وخت کې درلګلې چې سعد موسینی څه شي کړی دي اخلاقی لحاظه سیاسي لحاظه د پردیپالن لحاظه دا مې ټول په سلی کړی دي. دا تلویزیون رامنځته ک چې نن څوک هغه تاسو هم پوهیږئ چې څوک رابرټ مرداک له خوانه حمایت کیږي ودای هغه شین کی چې د پښتون په ضد د پښتو ژبې لپاره د اخلاقی فساد لپاره هغه شین ترویج کوي چې هیڅ زموږ په کلتور او په تاریخ کې نشته. ایران غواړي افغانستان کې فارسی ژبه کرزی ورسره جکسو په تاجکستان کې وای د درې فارسی ژبو هیوادو جلسه ما ورته ولیکل چې جناب کرزی صاحب ته ولاړ څه قندهار ته یو معنا دی وخوړه که یو سیب دی وخوړ ته د خپل سیب وخوره. افغانستان فارسی ژبه نه ده. افغانستان دوه ژبې لري رسمي پښتو او دری ده نه فارسی. هغه د فارس ژبه ده. تاجکستان خپل ځان ته تاجکی دری ژبه لري مګر همدای کرزی امغه چې بوجه را پښاکړل ایران امغه بس د لوړ زده کړو وزارت په خرڅ ک اطلاعات او کلتور وزارت په خرڅ ک جهانی صاحب کله چې قدرت لري سو د ویلې چې دا ما ته غني وخت نه راکاو. زه بیا وایم چې جناب جهانی صاحب زه دا ټول تاسو منم زموږ ویاړي زموږ لیکوالي زموږ سیاسي شخصیت علمي شخصیت ارڅ وایي خو زه یو شی د تانه دا ګل لرم چې تا دومره ونه کړی سو چې د اطلاعات او کلتور وزارت نوم دې بیرته خپل اصلي خواني نوم تراونه اطلاعات فرهنګ دې پیوند کې خو ایرانیانو تا دومره ونه کړی چې وزارت نوم بیرته اطلاعات فرهنګ ولر کرزی په ایران باندې وزارت اطلاعات او کلتور او لوړ زده کړو وزارتونه دواړه په ایران خرڅ کړل. ایران د امغه لارې نه بل کله چې امریکایان راتل دا ورسره اوغوی لاسلیک کړي چې څو وزارتونه او معاون د رئیس جمهور به هزاره لړلې نه وي د اهل تشیع نه وي دغه کړی دي. اما پښتون نن په حکومت کې چیرې راوړي کی معاون د رئیس جمهور ده فاطمین ګوري تیارې وويشتله هغه کې شمشاد تلویزیون کې لغنی نه پښتنه کوي وای د علیپور چا خوسي کوي وای علیپور له چا نه پښتنه کوي څوک باید دغه پښتنه کوي وای علیپور دانش صاحب نه پښتنه کوم لمن باید پښتنه وسی غنی وای څه سو علیپور بروزي هلیکوپټر وېسته پیلوټان شهیدان کړ دا کوم ځای راغی دا راکټ کوم ځای راغی فاطمین ډاله افغانان دي سوریه ته په نامه دي فاطمین افغان جنگي خپل کور کې نه جنگي جنگ فقط ایران پاکستان دواړه پښتنو دښمن دي په هر شکل سره چې باید پښتانه دی وځپي د پښتو ژبه باید فیصدي راکته کی او زموږ زوړ خوانای دښمن هغه خور سره ده دا ټول دغه ټول اروپا او دا ټول سره اشار کړل افغانستان ته راوستل هم دی غدا وای چې روس پښتون له لاس وځه په زدري زره اوس امریکا هم
نه باید پښتانه فیصدي راکته کو باید وټکول سي له هر اړخه د اقتصادي سیاسي زبني کلتور د هر پلوه چې باید پښتانه وځو مګر زموږ پښتانه ورونه بیا هم ویده دي په کور کې ناست وي د دې په ځای چې خپله مورنۍ ژبه له خپل ماشوم سره خبرو کړي یا په کابل کې په پښتون ماشوم باندې په زوره دري ژبه زده کېږي د دې پوښتنې څوک نشته نه څوک پوښتنه کوي وزیر څوک راته ټاکي دکاندار چې پرون دکاندار او غنی هغه راته راوړي بیګل دکاندار چې پرون دکانداري د کالو جامو خرڅولې هغه راغله نن وزیر وټاکل هغه بس ماته تعلیمي پروګرام لري څه به وکړي زما په ماشوم باندې په زور هم دغه شی ده کنه یا محمد نور په میراث رسېدلې جمعیت هماغه سیستمیان ټول راولي هغه تېره ته وزیران ټاکي زمونږ بدبختي په دې کې ده چې زمونږ خلک نه په اتحاد کېږي نه راویښېږي کله به دغه د غفلت په خوب دي تر کله داسې حالت به راځي که دا خوب د فلسطین او د اسرائیلو خبرو ته را رسوي ګوره د هزاره لکۍ نه څوک ملاتړ کوي چیرته کوي تاجکونه څه کوي ما ته خلک وایي چې د پخواني مجاهدین مسؤل زه ورته مجاهد شي ته وایي دا مجاهد تاسې ما ته تعریف کړي زه نه پوهېږم ته ما ته تعریف کړه یو دویم ملیشه څه ته وایي خو که وایي چې په جبل سراج کې سره ائتلاف وکړه چا وکړ دوستم د سلطان علي کشمن ډله چې وحدت ورته وایي نن خلیو محقق ده او د شوروي پخواني ملیشې چا اکمالات کو چا معاش ورکاو هغه ته څه وایو هغه ته مجاهد وایي ملیشې دې ورسره ائتلاف وکړو ملیشې لاړله فقط د پښتون په نامه چېرته چې هغه یې شهیدان کړله نور خبره نه وکړم په کله غواړم بیا به ان شاء الله په آینده کې سره بس دغه هارون احمدزی ورور خبره کوي بیا بس کوو سمت زمیر مننه وروره زماني صاحب تاسو سره مننه د پیژنګلوم د سره اوس ولا ان شاء الله په پروګرامو کې به کله چې موږ ته ضرورت وي برخه باخلو ګډون ورسره کوو او د منصور صاحب د خبرې په تایید او تر اوسه تاسو یو خبره وکوله چې ایران د موږ فرهنګي دښمن ده ایران علاوه د دې نه چې فرهنګي دښمن ده زمونږ لکه څنګه چې پنجابیان دي پنجاب او پلیت حکمرانان او د ایران مجوسی حکمرانان په دې 340 کلو کې هیڅ وخت یو طرفه پاتې شوي نه دي نظامي برخه کې تر اخري سلګۍ پورې د حکومتیار په وړاندې باندې دوی اکمالات کولو جنگي نظامي سیمنسا باندې راتللی هوایي میدانو ته دوی سره اډوایزرانو خبرې کولې د طالبانو په جنګ کې مستقیما دوی مهمات طایرې مزار کې کته کېدلې اکمالات ورکول لکه څنګه چې پنجاب د حکومتیار په مقابل کې دوی ته طایرې بنزین ورکول تخنیکی وسایل ورکول دغه چې حکومتیار سره هم کې کومک کړي نو دوی ټول زه غواړم چې په خلاصو ټکو یم پښتنو ته ظلمیانو ته پخوانیو سپین ږیرو ته باید یو ویښتابي زموږ تاسې په منځ کې را پیدا شي دا ځوانه طبقه هم ډېر د یرغلګرو یا مثلا د دې شل کلن فکري یرغل د تاثیر لاندې راغلی دا ځوانان باید بیداره سي خپل پښتانه په پنجاب او په بل باندې مه تورنوئ همدغه هم پښتانه دي همدغه هم ولس ده همدغه هم خلک دي راځي را سره ټول سي سره کښېنئ یو بل سره کېنئ د زړه خوالو وکړئ هغه به تا دردونه واوري ته به د هغه دردونه واوري دې خبرو چې ته دا وي هغه وې تېروتنې سوي دي یا وطن دوه ځله یرغل سوی ده د افغانستان خلکو سره مرسته کړې د یرغلګرو په راوستلو کې د ساتلو کې دا تېروتنې باید ایسته واچول دې خبرو تهمتونو نه تېر سو لکه څنګه چې مومن صاحب وویل ما په مخکې خبرو کې ویلې خپلې مېړانې غیرت تاریخي نن سبا ټول نړیوال موږ ته افغانستان ته د امپراتورۍ هدیره وایي انګلیسي اصطلاح ورته وایي د ګریو یارد امپایرز ورته وایي نو دغه خپله مېړانه وساتئ مې پنجاب ته ورکوئ مې ایراني مجوسي ته ورکوئ یووالی موږ تاسو ته ډېر مهمه خبره ده هغه د کوم شاعر خوشحال بابا د رحمان بابا شعر وایي یا به یو کېږو که نه ورکېږو راځئ سره یو سو راځئ دا ناخوالې دغه ولس د افغانستان خلک چې دي که د هر قوم دي موږ تاسو سره کینو تېروتنو ته ورته پام یې ورته وکړو دوی قصداً عمداً یا د بهرنیو
په کارونو باندې په پلانونو باندې شوم پلانونو باندې غلط سيو د 10 کال عمدن قصدن د پښتنو په ضد يرغلګرو سره ولاړو کله ملای نیولې عامینه مفتی نه انجینر نه ډاکټر نه عمدن قصدن د طالب په نامو د پښتون په ضد ولاړو دغه مهمه خبرې وې ما کولې زنه نه غواړم خبرې وکم ډیر زیاته مننه د ورونو نمسه او سره معرفي سوم د یو ورو تاسو زماني صاحب د بل ور مونږ په لمړی ځل وینم د هر ورو نظر ته زه درناوی لرم ولې باید واقعیتونه وویل سي محافظه کاري ونه سي د چانه یره نور ونکو مرګ یو ځل راځي انسان ته باید واقعیتونه ووایو نړۍ مننه احمد زی صاحب هم احمد زی وروره ژوندی اوسې د یو ورور دغه کړی د زماني صاحب طالبانو ته لابي مه کوه پښتانه هغومره بل چا نه دي وژلي لکه طالبانو چې وژلي دي ور پښتانه یو د څه چې دوه قسمه طالبان دي اول تاسو سره دا خپل دغه کې ونی صحیح فکر کې یو هغه طالبان دي چې په پښتونخوا کې دي او دیو ته تحریک طالبان پاکستان وایي هغه تحریک طالبان پاکستان هغه کې لکه هغه یو خو د سدي چې مطلق د پاکستان خلاف جنگیدل هغه یو ډله شو بل خپل آی اس آی د سي طالبانو ته جوړ کړ چې دا غي د لاري قومي مشران وجل چې پښتانه په خپل منځنه کې واچي نو هغه به تحریک طالبان هغه په کیو هغه اخواته چې څمرګونه کړی او څه پښتانه مشران چې وجري دي هغه اصلا آی اس آی وجري دي خود دغه په نوم باندې وجري دي چې پښتنو ته بدنامه کی پاتې شو اوس دا وسنه کوم جګړه چې روانه ده د پاله زوس نور زره څویل نه غواړم ځکه یو وخت کم دی ان شاء الله تعالی بل پروګرام ته به پریدو خدای نه مخکې چې دا پروګرام ختم شي زه په دې خبره اضافه کوم په وخت کې موږ په پیښور کې او ما بعد د هغه وخت صرف یو تلویزیون به پی ټی وی به وتویل موږ به دا کتو نو دې کې به اکثره دا ډیډ لاین پاکستان په نوم باندې پروګرام هغه په انګلیسي باندې او دی به دا دغه دې کې به دا سیاسي تفسیرې دوی کولې نو ما به خبرې درې به په وخت کې چې کله دا د نجیب ډاکټر نجیب حکومت په ختمېدلو کې او په دغه وخت کې دا سول روانه و نو دوی د پاکستان وزیر خارجه په وخت کې هغه نوم ير شو هغه تر ازبکستان تاجکستان ترکمنستان او دغه هیوادونو سره چې د افغانستان سره سرحدونه لري دوی د سفرونه کړی به د چکر راغه نو په خپل پروګرام کې ویل وي هغه هیوادونه چې دي په شمول د روس ویاغو د سوي چې پښتنو په افغانستان باندې 200 کال حکومت کړی دی او موږ نور د حکومت نه غواړو او د پاکستان دا وختونه کړی و چې کوم پښتانه رهبران چې هغه رهبران کوم پښتانه رهبران دي باید دوی په حکومت باندې را نشي وای موږ سره دا وعده وکړه چې موږ د انګرا ولو د دې په مقابل کې به هغه سره زمونږ دغه لار چې د افغانستان د لارې دغه هیوادونو سره به دا به ونخري موږ سره به تجارت کوي نو ما غو چې حکمتیار صاحب چې پښتونو نو هغه دغه اخواته کو ساين او دویم هغه نور ګوندونه د مقابلاس باندې ورکړه چې افغانستان ته لاړ شي او د حکومت ونیسي هغه دا چې ټول کې په جهاد کې هغه کومه برخه چې هغه سره واغه حکمتیار صاحب ته زه خبرې پم دې باندې بس کوم راساس ته ماستری به سبا ته خبرې وکړه ځکه ډیر نه وخت فقط یو دوه خبرې لرم زماني سي ډیر نه خلاص خبرې دی وکړه زه به خو پامانی اخلم ځکه اخ باید ځخره خو پامانی مګور نه وخت او فقط د اخر کې یو دوه خبرې کوم دوستانو چې باید موږ دا هیر نه کو دا کم مذهبي تنظیمونه چې دی په پاکستان کې د ټول بنیاد او بنسټ او تاریخ او جوړول ټول په لندن کې شوی دی هغه تاریخ ته مراجعه وکړئ هغه ټول ارزښت دی نو د سند چې هغه دغه چې تنظیمونه چې مذهبي تنظیمونه چې دی دلته موږ جوړ کړی دی او هغه ته په پنجاب او پنجاب به د مدرسو کې په جاهل افغانانو باندې تطبیقي چې موږ یې دغه ټول ضرر زموږ پښتنو ته رسیږي دا واقعیتونه دي دوستانو دی باندې ولی باید موږ په دې باندې باید خبرې وکړو همیشه ان شاء الله په راتلونکي پروګرام کې به په دې موضوع خبرې کوو زماني صاحب نو ټول دوستانو خاص په ټولو نه مننه د هر شخصي نظر راساس ته ټلیفون باندې چې په پامانی واخلو د ټولو دوستانو نظر ته احترام لرم او هر شخصي نظر ټولو ته خاص په خوشاله او آرام وخت لري بس نړۍ مننه راساس د منصور احمدزي صاحب نه یو نړۍ مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو هم داسې د هارون احمدزي ورونه او موږ سره ګډون وکړو خپل نظرونه موږ سره څرګند کړل موږ همیشه دا غواړو چې پښتنو کې یووالی راشي او ان شاء الله تعالی په راتلونکي پروګرامونو کې به موږ داسې پروګرامونه کوو چې موږ په دې دغه چې څنګه موږ په دې توانېدل شو چې افغانستان د پرمختګ په لار روان شي افغانستان کې سوله راشي د دې لپاره باید موږ څنګه کولای شو چې کار وکړو نو په راتلونکي پروګرامونو کې به موږ په هغه باندې خبرې کوو خو د دې سره بعضې وخت سره مجبور کیږي چې هغه تیر تاریخونه مر سره سره وایي ځکه د تاریخ د سده چې هغه کې په راتلونکي باندې به هغه ډیر اثر اچي نو تر بل پروګرام پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لرئ د الله په امان السلام علیکم
تاسو کولای شئ کېنئ صبر ودرېږه هلته پروګرام خلاص شو به موږ کولای شو خپل خبرې وکړو ځکه دا پروګرام خلاصيږي اوس کنه